أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. اس مومنانو ته خطاب دی. مخکې سره ربط دا دی، مخکې ویلې د کافرو او د منافقانو خبره مه منئ زما نبي. اوس دلته الله رب العالمین فرمایي ای ایمان والاو، تاسو چې کوم دی د الله د نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم احکام دي او د الله ر طرف نه ورته بیانوي، د الله احکام د نبی صلی الله علیه وسلم نه واورئ او دا زده کړئ او عمل پرې وکړئ. هغې کې یو حکم دا دی چې یو مؤمن دی او هغه د داسې زنانه سره نکاح وکړله چې لا نزدېکت یې ورته نه دی کړی او طلاق یې وله ورکړه. سورت بقره کې دا مسله تېره شوې وه، خو هلته یې د مهر مسله وه. دلته وایي فمتعوهن، که مهر یې مقرر و نو نیم مهر به ورکې، که نه د عرف مطابق سامان به ورکې. دلته الله رب العالمین د عدت تذکره کوي. دا هلته سورت بقره کې د عدت تذکره نه وه. داسې یو زنانه چې یو کس سره نکاح وکړله خو نزدېکت یې لا نه دی شوی او طلاق یې ورکړه مخکې نه، د نکاح نه بعد طلاق یې ډایرک ورکړه او نزدېکت یې لا نه دی شوی، نو د دې زنانه عدت نشته دی. ځکه عدت خو دې دپاره چې استبرا د رحم وشي او دې ته استبرا د رحم ضرورت نشته. ای ایمان والاو، اذا نکحتم المؤمنات، کله چې نکاح کوئ تاسو د مؤمناتو زنانو سره، ثم طلقتموهن، بیا تاسو طلاق ورکوئ دې زنانو ته، من قبل ان تمسوهن، مخکې د دې نه چې تاسو دې زنانو ته نزدېکت وکئ، یعنې خپل حاجت دې پوره کړی نه دی او طلاق دې وله ورک. فما لکم، نو نشته ستاسو دپاره علیهن په دې زنانو باندې من عدت، کم عدت تعتدونها چې تاسو شمارئ هغې لره. دغه طلاق باین مسله ده او حدیث کې بیا دا راځي چې لا طلاق قبل النکاح، طلاق د نکاح نه مخکې نه وي. نو کومو فقهاو چې هغوی دا مسله جوړه کړې د فرضي مسله د کلما طلاق، دا مسله غلطه ده. تا لا نکاح کړې نه ده او ښځه دې په ما طلاق کوي، بس چې ما څوک چې ما وکړه به په ما طلاق کوي، دا درته چا ویلي؟ طلاق کړې نه ده چې طلاق به هله ورکې چې ته ښځه وکړي، نکاح دې ورسره وشي، بیا طلاقونه اچوه. چې ښځه دې کړې نه ده څه شي له طلاق ورکړي؟ هسې هوا طلاق یې. نو ابن عباس رضی الله عنهما فتوا هم دا ده، اول به نکاح کېږي، د نکاح نه پس تا ته اختیار د طلاق راځي چې ستا نکاح شته دی، نه تا سره طلاق اختیار د کوم ځای نه راغلی دی. اوس الله فرمایي فمتعوهن، پس سامان ورکوي دې زنانو ته. سامان ورکوي دا صورت بقره کې تیر شوي، که مهر مقرر نیم مهر به ورکوي، او که چېرته مهر مقرر نه و بیا به د عرف مطابق سامان دا به وله ورکوي، خرچه وغیره. وسرحوهن، او رخصت کوي دوی لره سراحا جمیلا، په رخصتۍ ښایسته باندې. یا ایها النبی، اوس خطاب نبی صلی الله علیه وسلم ته دی فی وسعة المنکوحات، مقصد پکې وسعت دی د نکاحونو، چې نبی علیہ السلام ته الله فراخي ورکړی چې څومره نکاحونه کولی شي کوئ، اجازت دې دپاره چې په نبي باندې حرج را نشي په باب د دعوت کې. بیا ورته زنانه ښودلي په دې آیت کې 4 قسمه زنانه دي، نبي د دې سره نکاح کوه. یا ایها النبی، ای زما نبی، انا احللنا لک، یقینا مونږ حلالې کړي ستا دپاره ازواجک اللاتی، ستا هغه بیبیانې، آتیت اجورهن چې تا ورکړي د هغې مهرونه، کوم چې د نبي علیه السلام بیبیانې وې. دویم وما ملکت یمینک، هغه چې مالک دی خیلاستا،
سمانه وینځي دي مما دا غسنا افا الله علیک چې مهرباني کړې الله پتا باندې سمانه یې د کافرو د مال نه تا ته میلاوي شوي په غنیمت کې مما افا الله علیک چې الله مهرباني راګرځولې پتا باندې یعنې د کفارو نه په جنګ کې نیولی شوي وینځي دي او دا دې واخست دا دله جایز دریم و بنات عمک او لوڼه ستا د تره لوڼه ام حانیم د نبي علیه السلام د تره لور وه خو چونکې هغه مهاجره نه ورکړه وروسته الله قید لګي اللاتي هاجرن معک چې هجرت به یې کړی ګوره هغې هجرت نه و کړی بیا وروسته خو هجرت وکړو خو بیا بچي ډېرو د بل خاوند نه نو په دې وجه بیا نبي صلی الله علیه وسلم سره نکاح نه کوله چا چې تنګ به شي پریشانه به شي وبنات عمک او لوڼه ستا د تره وبنات عماتک او لوڼه ستا د تروریانو لوڼه د پلار د طرفه چې کومې تروریانې دي درې دا شولې درې قسمه دا هغه قریشي دي وبنات خالک او لوڼه ستا د ماما لوڼه دې مراد د بنو زهره خاندان دی د نبي علیه السلام مور چې وه هغه د بنو زهره د خاندان وه وبنات خالاتک او لوڼه ستا د ترور ماسیګانو ماسی ورته وایي خاله ورته وایي د مور خویندې چې کوم دي د هغې لوڼه تاله جایز دي شرط لګوي اللاتي هغه زنانه هاجرنه معکه چې هجرت به یې ګوره تا سره کړی ځکه هجرت نه بغیر ایمان ناقصي او دې سره کمالی ایمان راځي چې هجرت وکړي او څلورم وامرأة مؤمنة او هغه مؤمنه زنانه ان وهبت نفسها که وبخي خپل نفس نبی صلی الله علیه وسلم ته بغیر د مهر نه وبخي خپل نفس بلا مهر نبی علیه السلام ته لکه زنانه راغی د الله نبی زه تا ته ځان بخم دا د نبی علیه السلام پورې خاص خبره ده نبی علیه السلام ته ښکته به راوکتل زما اراده نشته بیا یو صحابي را پاسېدی د الله نبي مال یې راکړه که نه نو بیا نبی علیه السلام هغه ته ورشه څه راوړه مهر کې به له څه ورکړې چې لاړې سم کور کې نو ویل د اوسپنې یو ګوتمه هم نشته ویل نه ویل قرآن درته یاد دی وایي وایي زه ستا د قرآن تعلیم موږ د دې مهر کړلو قرآن ورته وښایه د یو مؤمنه زنانه د خپل نفس نبي ته وبخي ان اراده النبي او که اراده لري نبي ان یستنکحها چې په نکاح باندې هغې له روالي خالصة لک دا حکم خالص دی ستا دپاره من دون المؤمنین سوا د نورو مؤمنانو نه دا خالصة لک خو یا د اخري سره لګي چې یو زنانه تا ته ځان بخي نو دا صرف حکم تا پورې خاص دی چې تی اخیستی شي یا خو دا مطلب د اخر سره لګي د مهر نه بغیر یو زنانه نبی ته ځان وبخي بس اخیستی شي دویم دا ټولو سره لګېږي ځکه چې ازواج جمع ده یعنی نبی صلی الله علیه وسلم ته الله رب العالمین په نکاحونو کې فراخي ورکړی ده ډېر نکاحونه کولی شي قد علمنا یقینا پوهېږو موږ ما په هغه څه باندې فرضنا علیهم چې موږ فرض کړی په دې مؤمنانو باندې فی ازواجهم په باره د بیبیانو د دوی کې څه شی دي النفقة والمهور نفقه او مهرونه الله موږ چې په مؤمنانو څه فرض کړي په باره د بیبیانو کې چې هغه مهر دی نفقه ده نو عدد دی عدد په مؤمنانو څلور دی او په نبي علیه السلام باندې نشته دا پابند دی وما ملکت ایمانهم علیکم السلام او هغه چې مالکان دي خلاصونه د دوی لکی لا یکون علیک حرج ای نبی دا ولې مې تا ته دا فراخي درکه په دې نکاحونو کې دا د دې دپاره تا باندې حرج را نشي په باب د دعوت کې لکی لا دا متعلق دی د مخکې احللنا لک سره تا ته مې نبي دا ټول بیبیانې حلالي کړي دي دا څلور قسمه چې مې راته ذکر کې به دې کې چې ته څومره نکاحونه کې کوئ دا مې راته حلالي کړي دي یا خالصة لک سره متعلق چې کثرت الزوجات د نبی علیه السلام دپاره د دې هغه اجازت چې الله ورکړی د دې دپاره چې په نبي حرج را نشي په باب د دعوت کې لکی لا یکون دپاره دی چې نوي په علیک په تا باندې زما نبي حرج څه تنګسیا فی دعوة الدین ونشر الدین وکان الله دی الله غفور الرحیم بخنه کوونکی رحم والا ترجی من تشاء اوس نبی علیه السلام سره یو بله
خصوصیت الله رب العالمین دا ذکر کوي په باره د بیبیانو کې قسم معنی د بیبیانو سره تقسیم هغې له نمبر ورکول دا په نبی علیه السلام لازم نو رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې الله رب العالمین یو دا ناشنا خصوصیت ورکړی او مهرباني چې وسعت په قسم کې ولا ورکړه چې د نبی علیه السلام خوښه ده چې کومه بیبي په نمبر کې راولي او کومه تبار کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي دا پابندي په تا باندې نشته ده او دغه رنګه یو بیبي تا د نمبر نه وښکله چې لکه دې له به زه نمبر نه ورکوم دې ته به د دې به د شپې نمبر نی او تی بیا په نمبر کې راولې د دې هم تا ته اجازت دا پابندي الله په نبی علیه السلام ولې ونه لګوله سره دي چې نبی علیه السلام خپله دا پابندي کوله خو الله پرې نه وه لازمه کړې دا د دې دپاره چې د بیبیانې په هر حالت کې خوشحاله چې ګوره په نبي باندې قسم لازم هم نه دی او بیا موږ له دونه توجه راکوي نه به خوشحاله ترجي من تشاء ترستو کولی شي د نمبر نه هغه بیبي چې ستا خوښه شي منهن د دوی نه وتؤوي الیک من تشاء وتؤوي او ته یو ځای کولی شي الیک د خپل ځان سره یعنې بیرته نمبر ته راغواړي یا بې نمبر یې راغواړي من تشاء هغه چې ستا خوښه شي ستا خوښه ده چې کومه د نمبر نه رستو کې او کومه ته راغواړي بغیر د نمبر نه ومن ابتغیت او هغه بیبي چې تی طلب کې منه د هغې یو ځای کېدل ممن د هغه بیبي نه عزلته چې تا د ځان نه جدا کړي د نمبر نه فلا جناح علیک نو په تا باندې څه ګناه نشته دی یو بیبي د نمبر نه وښکلې وه او بیا هغه راغواړي دې کې هم په تا څه ګناه نشته دی لکه دغه چې وه سوده رضی الله عنها یو بدن هم ضعیف او مشره ښځه و بوډۍ هم وه نو دی خپل نمبر عایشه رضی الله عنها ته بخلی ای د الله نبي زما نمبر د عایشې شو او ما ګوره د ځان نه جدا نه کې طلاق راله رانه کې بس زه داسې یم چې زه اوس د بدن یې درونه مو داسې بوډۍ یم وه کمزور یم ولکه بدن کې طاقت نه او زما نمبر د عایشه رضی الله عنها شو ځکه چې نبي علیه السلام ته عایشه رضی الله عنها ډېره زیاته ګرانه وه د هغې د تقوا او د علم د وجې نه دې وجې نه نبي علیه السلام له به د بلې بیبي په کمره کې به چې بستره باندې به وحي نه راتله او د عایشه رضی الله عنها په بستره به وحي پرې راتلله سبحان الله او اوس د صحابو دشمنان عایشه رضی الله عنها په باره کې باقاعده ویډیوګانې موجود دي وایي دا عایشه چې دا نعوذ بالله دا جهنمۍ ده والعیاذ بالله نو مخکې تیر شو چې څوک د نبي علیه السلام بیبیانې عایشه رضی الله عنها د امهات المؤمنین نه ګڼي د نبي بیبیانې دې ته د مور په نظر نه دا مؤمن نه دی دا کافر دی د قرآن په نص باندې دا زموږ فتوا نه ده قرآن فتوا ده ځکه الله وایي دا د مؤمنانو میندې دي نو چې څوک یې مور نه کړي دا مؤمن نه دی کافر دی که نه د کافرانو میندې خو نه دي د مؤمنانو میندې دي دا نو دې وجې نه سوده رضی الله عنها ته پته و چې د نبي علیه السلام محبت د عایشه رضی الله عنها سره ډېر دی نو هغې ته خپل نمبر وربخلی و او دا جایز دی یو بیبي له چې هغه خپل خاوند ته چې خیر دی که ته مطلب دا دی ما له لږ وخت راکې نو صحیح ده دا خپل اختیار خپل هغه حق چې کوم دی هغه معاف کړي خاوند دا جایز ده ور ذلک ادنا اوس الله فرمایي دا ما چې تا له دا اجازت درکړی نبي چې ته یو بیبي نمبر نه رستو کې وباسې بله چې کوم دی بغیر نمبر نه راغواړئ دا مې دې لپاره د ستا د دې بیبیانو دا سترګې به یخي او دغه رنګه غمجنه کېږي به نه او چې ته له څه ورکې پای به راځئ چې ګوره په نبي باندې هغه قسم لازم هم نه دی بیا موږ له دونه توجه راکوئ دې دپاره ذلک دا اجازت چې الله درکړی ادنا دا ډېر نږدې دی ان دې خبرې ته تقر اعینهن درې فایدې ذکر کوي چې یخې به یې سترګې ستا د دې بیبیانو د دې سترګې به یخي خوشحاله وي ولا یحزن او دوی به نه غمجنې کېږي او بل دا د ویرضین او دوی به رضا وي که لږ حق مو له ادا کې رضا وي چې زما به هغه په نبي باندې مې حق وجوبي شته هم نه واجب پې هم نه دی او بیا هم زما حق ادا کوي نو خوشحالېږي به او رضا کېږي به دوی په بیما په هغه څه باندې آتیتهن کلهن چې ته ورکې دي بیبیانو ټولو ته زما نبي والله یعلم الله پوهېږي ما په هغه څه باندې فی قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دي څه معنی که په زړه کې دي د یوې بیبي سره محبت بې اختیاره زیات دی په هغې الله عالم دی او په هغې نیول نشته صورت نساء کې تیر شو که ته ډېر حرص هم وکړې
چې په محبت کې یو شانوالی وکړي نه کېږي، هغه بې اختیاره شی دی، پای کې نیول نشته. وکان الله دی الله علیما حلیما، پوهه ذات صبرناک. لا یحل لك النساء من بعد. اوس خطاب دی نبی صلی الله علیه وسلم ته. مقصد په نبی علیه السلام پابندي لګول دي چې د دې څلورو قسمو نه علاوه به نور زنانو سره نکاح نه کوي. کم څلور قسمه دا مخکې چې تیر شو به د 50 آیت څلور قسمه هلته موږ ویل څلور قسمه بیبیانې ذکر شول، د دې نه علاوه به نورې نه کوي. بعضې کسان رالګېدلي دي چې هغوی دا ویلي د دې آیت په حکم کې اختلاف کړی دی. نو بعضو دا معنی کړي چې لا یحل لک النساء، ستا دپاره د دې نهو بیبیانو نه بعد نورې زنانه سره حلالې نه دي. په نبي علیه السلام باندې الله رب العالمین پابندي ولګوله چې د دې په بدل کې به نورې نه کوي، بس همدا دې شوی، نورې به نه کوي. او بیا څه موده وروستو چې دی دا 50 آیت وی راغی او په هغې باندې وایي دا آیت منسوخ شولو. دا خبر غلطه، ناسخ منسوخ کې قاعده دا ده چې منسوخ هغه مقدمي او ناسخ مؤخري. دلته خو برعکس کار شوی دی. څنګه دا آیت منسوخ شو په هغې باندې خو مخکې ذکر شو او ناسخ خو وروستو ذکر کېږي، نو دا خبره خطا ده. صحیح خبره دا ده چې دا آیت منسوخ نه دی، دا آیت منسوخ نه دی په هغې باندې، بلکې دلته مقصد دا دی ای نبي چې ته هر څومره بیبیانې کوې، خو مخکنو څلور قسمو کې به یې کوې. 50 آیت کې چې کوم څلور قسمه بیبیانې ذکر شي په هغې کې کوه، او چې څومره کې اجازت دی تا ته، دا مطلب دی. نو معنا دا ده لا یحل لک النساء، نه دي حلال ستا دپاره بیبیانې من بعدو وروستو د هغه څلورو قسمونه. دلته من بعدو معنا دا مه کوو پس د دې نهو نه نورې تاله نه دي حلالې، تی نشي کولی. نه، وروستو د دغه څلورو قسمونه چې په 50 آیت کې ذکر شوی دا معنا وکړه. ولا ان تبدل بهن، او دا هم درله حلال نه دي چې ته په بدل کې راولي د دې په بدل کې من ازواج نور قسمه بیبیانې، چې ته د دې په بدل کې دا لرې کړې او بله بیبي په نکاح ول داسې مه کوه. مانه دا ستا لپاره غوره بیبیانې دي، اوچتې بیبیانې دي په مخ د ځمکه. ولو اعجبک حسنهن، اگر که په تعجب کې اچوي تا لره حسن او ښایست د هغوی. اگر که یو ښځه ډېره ښایسته وي خو د دې موجوده بیبیانو په بدل کې مه بدلوه، چې دا لرې کې او هغه کې داسې مه کوه. الا ما ملکت یمینک، سوا د هغې نه چې مالک وي خیال ستا، یعنې وینځې راوستی شي، هغې کې اجازت. باقي هغه مخکې څلور قسمه چې وي په هغې کې چې ته څومره بیبیانې کې کوئ او دا موجوده د ځان نه مه لرې کوه. وکان الله دی الله علی کل شیء رقیبا، په هر څیز باندې نگهبان. رقیب منه عالم دی په هر څیز باندې الله رب العالمین. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی، دلته اوس مؤمنانو ته خطاب دی. اته امرونه او نواهی دي، اوامر او نواهی، څه کارونه باندې حکم د څه نه منع، اته خبرې دي. داسې ووایه په دې آیت کې دا ادب دی. ادب دی د څه په باره کې؟ په باب د دعوت کې. او دې کې نبي صلی الله علیه وسلم اصل کې دعوت کړی. کله چې د زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړه که نه، نو ولیمه وکړله. اولم بشاتن، یو ګډې حلال که په هغې باندې ولیمه ورکړه. نو په دې کې ملګري راغوښتي صحابه. نو چې کله هغوی ډوډۍ وخوړله نو بیا وروسته ناستو خپل منځ کې خبرې اترې کولې. نبي صلی الله علیه وسلم کې حیا ډېره و، ډېر حیاناک انسان او کوربه خو میلمه ته نشي ویل چې لکه زه بس دی ځه که نه څه په دې سر مې ناست دی. او دا د دغه کار داسې دا د غم خادی دا ورځ دا ډېره ستړې ورځ وي. په کار دی چې سړی به چې ډوډۍ وخوړه زر ځه، کور والا نور مه تنګوه، ځکه چې هغوی نور کارونو ته وزګار شي، لوښي پراته وي، نور شل قسمه مسلې وي ورته. نو دا صحابه کرام ناستو خپل منځ کې خبرې کولې، او نبي علیه السلام د حیا د لاسه کله به دننه ننوتو کله به بار راووت. دوی ته دا نه شو ویلی چې تاسو پاسېږئ. نو الله رب العالمین د آیت نازل کړه چې ایمان والاو دې اتو آدابو باندې به عمل کوئ آینده لپاره. دې کې بعضې داسې آداب دي چې صرف نبي علیه السلام پورې خاص دي، او بعضې عام دي مونږ او تاسو لپاره چې په هغې عمل پکار دی. دا د ژوند لپاره ښکلي آداب دي. یا ایها الذین آمنوا، ایمان والاو لا تدخلوا بیوت النبی، مه داخلېږئ کورونو د نبي صلی الله علیه وسلم ته الا ان یؤذن لکم، مگر دا چې اجازت وکړی شي تاسو ته الی طعام، د یو طعام طرف ته. د یو ادب دا شو
چې کله درته دعوت نی درکړی شوی نو د چا کور ته به نه ځي ډوډۍ له به نه ورځي تا د ډوډۍ جواب نه دی شوی ته ور روان یې واده جواب نه دی شوی ته ور روان یې دا ګناه ده تا ته اوس مثلا یو کس وینا وکړه چې هلکه بس تا ته جواب دی د واده تا د ځان سره څلور نور روان کړي دي ته خو اجازت نشته دا سړی شرم یې که څه مطلب دی که تا ته دا وویل چې هلکه زه ته ځان سره درې څلور ملګري راوله تا ته اجازت دی دا ټکی درته ویل بیا ټیک ده چې دی درته نه دي ویلي ناروا ده په خلکو حرامه مه خوره او د سره درته جواب شوی نه دی پردي چا دي حال له ور روان دا ناروا کار دی دا ډوډۍ خوړل حرام دي او اوس دا شی عام دی په خلکو کې دا مرض دغه رنګه یو ځای ته اکثر دا هم لیدلی کېږي یو ملګری به یو ځای ته به خلکو یو عالم راغوښتی یو شیخ بیان به وکړي نو یو ملګري به نو ډوډۍ کړي چې زه هلکه دا شیخ صاحب چې بیان وکړي زما ځای کې به ډوډۍ دې ځای نه پر بس جومات نه 10 کسان ور روان شي په پردي بیټک کې به کښېني هغه غریب اک پک شي چې هلکه ما خو دا یو عالم و دا مېلمه دله مې ډوډۍ کړی ده سره سرو 2 3 سرو 5 ملګري دي له اوس د 100 کسانو له کوم ځای نه بندوبست وکړم نو دا د هغه کسانو طریقې چې هغه په دین نه پوهېږي دا د بېدینۍ طریقه ده او بل دا مسلمانان هسې په عذابول دي تنګول دي او دا طعام خوړل حرام دي ستا دپاره او د انسان نه چې وي د هغه د حیا په تورې حلال کې یو شی ته والي که نه د حیا د شرم نه دله در بې درکي یو ځای بل ځای بندوبست وکړي یا د هوټل نه راوغواړي دا هم ستا لپاره ناروا ده چې د هغه زړه نه او د شرم د لاسه په تا طعام وخوړلو دا هم حرامه ده ګناه ده ځکه دا تا د حیا په توره ترې واخیسته دا شی نو دا هم ناروا ده ځکه غریب اوس خامخا منډه تړله خو به وایي که نه هغه 15 کسان له دعوت کړی بیټک کې ورته 15 او 20 کېناست اوس به نور تکلیف به کوي نو دا کار ناروا ده نو مه داخلېږي کورونو د نبي ته نو دغه رنګ عام کورونو ته هم د چا نه ورځي چې تا ته اجازت نه دی شوی ته ور روان یې دا بعضې وکړې د ځان سره بچي هم د لاس نه نیولي چینج به یې روان کړی دا غلط عادت دی که تا ته د بچو جواب کړی و ټیک ده بویزه د ځان سره چې نه دی کړی دا کار مه کوه دا ښه خبره نه ده دې باندې عمل پکار دی دې باندې نه زنانه عمل کوي نه نارینه د الله کتاب ته کښېنناست زموږ هر څه ګډوډ او بعضې کسان د قصده دا کار کوي د یو مسلمان د شرمولو دپاره پرېږده چې دی وشرمېږي دا طعام کم شي نو تا به هم الله بیا په داسې ځای کې وشرموي چې بیا به ته په خپله د ځان تماشا وکړي چې الله به دې څنګه شرموي یاد ساته دا شی مه کوه بل دا دویم ادب ولكن اذا غیر ناظرین اناه نه به انتظار کوونکي د پخلي د هغې د پخلي د خوراک انتظار باندې کې څه معنی وختي مزه تا د کاټ کې لیکلي چې 11 بجې به راځي 11 بجې ډوډۍ شروع کېږي ته ځوان زوی وله ورغلی په 9 بجې ورته ناست یو ډډه دې والې ده څه شی کې دا 2 غنټې به دا سړی څه کوي که در سره اوس کیني نه ځکه هغه باندې خو کار دی منډې تړلی وی بیا به ګیلې کوي چې اوس ورغم وختي و ما ته توجه م رانه کړله د سره توجه تا ته په کار نه ده تا ته ویلي چا دي چې وختي راځه که ته یې غوښتې چې هلکه ته وختي راشه موږ سره خدمت ته ګوره ودرېږه بیا ټیک ده وختي ورشه خو چې تا ته یې ویلي نه دي ستا څه کار چې ته وختي ورځې او په انتظار ناست چې کله به ډوډۍ تیارېږي او کله به یې ماله راوړي نه د خپل ټیم نه مخکې مزه دا بل ادب دی نو بل دا ولكن اذا دعيتم لیکن کله چې تاسو له دعوت درکړی شي فادخلوا بیا ور داخل شئ داخل شئ په هغه وخت کې چې دعوت دله درکړی شوی دی بغیر دعوته مو ورځه نبي علیه السلام ته یو ملګري دعوت وکړو هغه له دعوت ورکړو چې تاسو راشئ ځان سره ملګري راولئ نه چې کوم تعداد یې ورته یاد کړو دې کې ورپسې یو کس هسې ور روان شو په لاره هغه ته یې نه ویلي نو نبي صلی الله علیه وسلم هغه کور والا ته ویلي که ستا اجازت یې دا سړی موږ سره بغیر د دعوت نه را روان شوی دی که ستا اجازت یې ټیک ده که نه چې واپس شي نه غیر زه دې دې مه راځي نو چې کله داسې یو توپیلي شان په خلکو پسې هسې بېسه ور روان شي نو ده چې اجازت په خپله نه یې غوښتی یا دله بل اجازت نه یې غوښتی نو ده باندې دا طعام خوړل ناروا دي او نه دي په چا پسې تلل په کار چې ته پسې هسې ورپسې شاته ورلکی شي ور روان شي توفیلي ور روان شي دا کار مه کوه حدیث سره سپک ښکاري دا سپکو خلکو کار وي نو اوس الله رب العالمین بله خبره کوي بل ادب فاذا طعمتم کله چې تاسو خوراک وکئ فانتشروا نو بیا خواره شئ چې طعام دې څنګه وخوړو بس زه اوس ایسارېږه مه چې ډډه یې لګول اوس به کاوه مسکو کاوه باندې څه شړق ورځې کاوه ځان له کور کې څه که نه
که او بل ځای کې وس ځي خواره شي وس. او بل دا د ولا مستأنسین لحدیث، یعنی مه ایسارېږئ، لا تمکثو مستأنسین لحدیث اصل کې داسې دی. او مه ایسارېږئ چې تاسو مینه کوونکې د پاره د خبرو ګپ ته هلکه زه ډوډۍ خو مړ اوس بله ګپ ولګو کې به نو ګپ به ولګو. هلکه دا د ستړې ورځ ده، د کور والا چې کوم دی نن مېلمانه عذر کړي دي، د بېګانه پې بعضې مېلمانه ګپ ته نه دي وزګار، بېګا سم خوب نه دی کړی، نن ټوله ورځ غریبانان نیغ وګرځېدل راوګرځېدل خپې ماتې دي، د ګپ نه دي. بیا چې ته لاړ شي نور کار په سر پروت دی. نو ځکه د شریعت په دې احکامو کې څونه انتهایی فایده ده. الله فرمایي اوس شوق د خبرو مه کوه، چې ستا شوق په خبرو کې دی چې اوس په خپله خوځګار یې که نه، او خوب دې ورته ښه ډېر کړی دی، او ورغلی اوس ډډ دې ووهلو پرلت دې ووهلو چې اوس ګپ ولګو. نه، الله وایي ګپ مه لګوه، خبرو مبرو ته مه ایسارېږئ، چې طعام دې وخوړو فورا فارغېږه. ان ذلکم یقینا دا کار چې دی علت ذکر کوي د ما قبل دپاره، یقینا دا کار چې دی کان یؤذي النبي، دا تکلیف ورکوي نبي علیه السلام ته، چې تاسو طعام خوړلی دی او ناست دی، نبي علیه السلام له تکلیف ورکوي. فیستحیي منکم، هغه حیا کوي ستاسو نه. د حیا د لاسه درته دا نه و چې ځه که نه مېلمه بس لاړ شه که نه، طعام دې خوړلی نور ځه. والله الله چې دی لا یستحیي من الحق، الله خو حیا نه کوي د حق وینا نه، الله خو صفا خبره کوي. نو ویې کړه آیت یې راولېږلو. اوس یو بل ادب هغه دا ده چې تا ته چا وویلې خدمت ته ولاړې چې هلکه ته ورشه د زنانو دې ځای نه پلانې لوښې یا څه په کار دي، نو د زنانو ښځو منځ ته دننه مه ورځه، چې ښځو منځ ته دننه ور روانې نیغ د پردې نه اخوا به اواز کې چې پلانې سیز په کار دی دا مونږ له راکوي. یو مشره ښځه به راشي یا به یو ماشوم یې له به یې ورکړي تاله به یې راوړي، مطلب دننه مه ننوځئ کورونو ته. ځکه په دې ودونو کې اکثر دا بې پردګي ډېره کېږي، خلک د ښځو منځ ته به سړي ورنوتي او ګرځي به پکې ځوانان هلکان، او دې د لاسه بیا ډېرې فتنې جوړې شي، په دښمنو خلک واوړي، موبایل یې ورسره جنکو سره تعلقات تصویرونه ویډیو وکړي، د هغې د لاسه لویه مسله به یې وروسته جوړه شي. نو دا قرآن او حدیث چې کومه خبره کړې دي که ډېر خیر دی، د دنیا فایده هم پکې ده او د آخرت هم پکې ده. نو ځکه وایي چې کله تاسو د دې کور والاو نه څه غواړئ د پردې نه اخوا یې وغواړئ. واذا سألتموهن، دا شپږم ادب دی. او کله چې تاسو سوال کوئ د دې زنانو نه کوم شی په کار یې هغه ترې غواړئ، متاعا سامان په کار دی، خامخا په دې ودونو کې څه شی په کارېږي. فاسألوهن، نو غواړئ د دې زنانو نه من وراء حجاب، اخوا د پردې نه. انس رضی الله عنه د نبي علیه السلام 10 کاله خادم پاتې شوی، 10 کاله د 10 کالو ماشوم و چې مور یې راوستی د الله نبي دا ستا شو خدمت به دې کوي. و چې څنګه دا ایتونه راغه انس رضی الله عنه زه بند شوم په کور. دې نه مخکې به د نبي علیه السلام کور ته تلم راتلم، د نبي علیه السلام خادم دی که نه، د بچي په شان کور کې به ورسره تو راتلم، یو کار پسې بل کار پسې. چې دا ایتونه راغه په ما پابندي ولګېده، ما به هم چې بیا څه غوښته څه به مې په کار و، بار نه آواز او د پردې نه اخوا به مې خبرې وي. ځکه په عمل کوو هغوی په دې ایتونو باندې، بې عمله خلک نه و زمونږ په شان. الله فرمایي دې حکم کې څه فایده ده؟ فایده دا د ذالکم اطهرو، دا حکم ډېر پاکونکی دی، لقلوبکم ستاسو زړونو لره ای نارینه و قلوبهن، او زړونو د دې زنانو لره. ستا زړه به هم پاکي دی، د زنانو زړه به هم پاکي. څومره چې پرده وه په یو کور کې پابندي وه، دې سره زړونه پاک وي، که نه زړونه به یې ګنده کېږي. نو اووم ادب، وما کان لکم، او نه دي جایز تاسو دپاره ان تؤذوا رسول الله، چې تاسو تکلیف ورکوئ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نبي مه خفه کوئ په هېڅ صورت کې، یعنې داسې کار مه کوه چې د هغې د لاسه په نبي صلی الله علیه وسلم بوج راځي. او بل دا د ولا ان تنکحو، او دام مه کوئ چې تاسو په نکاح باندې واخلئ ازواجه، د هغه بیبیانې من بعده، وروسته د وفات د هغه نه ابدا هېڅکله. د نبي علیه السلام بیبیانې په امت حرامې دي، ځکه میندې دي که نه، مور سره څوک نکاح نه کوي. نو د نبي صلی الله علیه وسلم د وفات نه بعدم د نبی علیه السلام بیبیانو سره نکاح حرامه، د امت میندې دي. ان ذلکم، یقینا دا کار کان عند الله، دا دی د الله په نسبت باندې عظیمه، ډېره لویه ګناه، ډېر لوی قباحت والا کار دی دا. اوس الله فرمایي ان تبدو شیئا، مخکې آیت سره متعلق دی، یعنې که دې مخکې آیت کې کوم امرونه راغه او چا د دې خلاف وکړو یا کوم کار نه منع وشو، هغه کار چا وکړو که نه، الله وایي زه ګوره په پټو ښکاره او عالم یم،
سزا بدل در کوم چې ته خیانتګر جوړېږي. ان تبدو شیئا که ښکاره کوئ تاسو یو څیز او تخفوه یا یې پټوئ فإن الله نو یقینا الله په هر څیز باندې علیمه پوهه دی. لا جناح علیهن. اوس د زنانو په باره کې الله رب العالمین حجاب فرض شو، پردې ایتونه راغ. ما تاسو ته ویلو سورت نور کې د زینت مسله وه، د زینت د اعضاو مسله وه، او سورت احزاب کې د حجاب مسله د پردې. اوس الله رب العالمین استثناء کوي چې زنانه د چا نه پرده نشي کولی. لکه مطلب د دې کسانو دا چې اوس دلته ذکر کېږي که دا کور ته راشي او زنانه یوازې مې دینه فتنه نه جوړېږي، دینه اخوا چې کوم څه دي ټول نه پرده کوي. زنانه پرده فرض ده، دا څه د ګپ مسله خو نه ده چې ګپ دیږي، دا د قرآن حکم دی. لا جناح علیهن، ګناه نشته په دې زنانو باندې، فی آبائهن، په باره د پلارانو د دوی کې. پلار د زنانه دی لور ده، بس پلار دی کور ته راځي، لور کور ته راغی، په دې کې ګناه نشته. ولا ابنائهن، او نه په باره د زامنو د دوی کې. زامن یې که نسبي دي که رضاعي بچی دی. یو زنانه ده یو هلک له پی ورکړي دي، دی هم زوی دی، رضاعي بچی دی، ځکه نکاح ورسره ابدن حرامه ده همیشه دپاره. ولا اخوانهن، او نشته ګناه په باره د ورونو د دوی کې. ورونه راځي د زنانه، ورور یې دی خور ده، فتنه نه جوړي. ولا ابناء اخوانهن، او نه په باره د زامنو د ورونو د دوی کې. څه وریرونه، ای ترور ده د یو وراره دی راځي دي. ولا ابناء اخواتهن، او نه په باره د زامنو د خویندو د دوی کې. خورینه خالی ده، دا وغای خورۍ دی راځي ورکره خیر دی. د خورینه نکاح، دا خورینه چې کوم دی پرده نشي کولی سره، ځکه نکاح ورسره نه کېږي که نه، ابدن حرامه ده، د مور په شانته ده. نبی علیه السلام فرمایي خاله داسې ده، الخالة بمنزلة الام، د دې ترور داسې مثال لکه د مور په شان، د په مرتبه کې. ولا نسائهن، او ګناه نشته په باره د نورو زنانو مؤمنانو کې. ګوره دلته الله مؤمن زنانه د دینه به پرده نه کوي. زنانه دین نه معلومېږي کافر ښځې نه به هم پرده کوي. د کافرې زنانه ته به هم دا زنانه خپل بدن نه ورښکاره کوي، کافره ښځه چې کومه ده. ولا ما ملکت ایمانهن، او نه په باره د هغه وینځو کې چې مالکان دي خلاصونه د دوی. وینځې دي بعضې وایي غلامان هم په دې کې داخل دي، ځکه دا خدمت کوي کور کې، په دې کې صدقه نشته دی ګناه. واتقین الله، او یره دې کوي دا زنانه د الله نه، الله نه دا زنانه ویریږي. معنا دا ده د دې نه اخوا نورو کسانو سره بې پردګي کول دا حرامه ده. دی د تره زوی دی، او دی د ماما زوی دی، او دی د ترور زوی دی، او دی اوښی دی لالا کور ته راغلی، یو سره لاسونه میلاوئ. لاس میلاول حرام دی. یو روایت کې راځي چې په دې سر کې دی د اوسپنې سیخټو څوک در ټک وهي که نه، دا د دې نه غوره ده چې ته زنانه سره لاس میلاوې پردۍ زنانه سره. او دا خو زما تره لور ده، دا خو مې ترور لور ده، لرې نه سلام کوه، السلام علیکم وعلیکم السلام. قلارې دې ګیلې کوي، پروا یې مه ساته. یو ځل به ګیله وکړي، وروسته به یې خوشحاله، ته به هم خوشحاله، به هم خوشحاله. نو دغه رنګه لیور دی، دا به ورندار سره لاس نه میلاوئ چې دا بابي دی او لاس ورسره میلاوئ. د الله نبي فرمایي الحمو الموت، د لیور مثال داسې دی لکه مرګ. څنګه چې د مرګ نه انسان ځان ساتي، داسې دی د زنانه د لیور نه ځان ساتي، ځکه چې فتنه کې واقع کېږي د دې د وجې نه. دا پابندیانې چې کوم قرآن او حدیث لګولي دي ډېر خیر دی. چا چې د دې پابندیانو لحاظ نه دی کړی، الله په دنیا او په آخرت کې به شرمولي هم دي او په غمونو یې اخته کړي دي. د دې وجې نه دې کې ډېر خیر دی پابندي کول. اوس یو هلک دی او کور ته نیغ را ننوځي، هلکه تا نه پرده لازمه ده. نو ته ښځو ته راغلی، که ښځو ته راغلی خو صحیح ده، او که سړو ته راغلی او بیټک شته دی هلته کېنوه که نه. په کار د نارینه بېل ځای کې ناست دي، زنانه زنانو سره، نارینه نارینهو سره، د کې هېڅ خبره نشته دی. دلته به چې کوم دی په کور کې به وله یو جینۍ یو هلک له په نکاح ورکړي، ټولو ښځو منځ کې به دا ناست دي، د ټولو سره د نکاح شوې ده، دا کور منځ ته دې رانایستلی دی. خو یو جینۍ دی وله ورکړی دی چې راغی بیټک کې به ناست دي، نو که خواښې وله ورځي ملاقات کوي، یا سخري ورځي یا یوښې ورځي، ملته دې ورځي که نه. نور خو دا ازادۍ نه نه په کار. دا د الله احکام دي د قرآن، او خلق لګېرې دا ماتوي. نو د دې څکه الله فرمایي واتقین الله، الله نه ویرېږئ. ای زنانو د احکام مه ماتوئ، د الله رب العالمین د احکام مه ماتوئ. عایشه رضی الله عنها فرمایي الله دې رحم وکړي په دې
انصارو زنانو باندې چې دوی ډېرې تقواداره دي الله رب العالمین چې کوم حکم بیان کړي دوی پې عمل کوي نبی علیه السلام ورته یو ځل مسله وکړه زنانو ته چې د لارې په مینځ باندې مه ځئ ځکه دا بعضې زنانه به ډولې کېږي به داسې داسې به کېږي ته به ترې مخکې کېدی نه شي دا اوس په کومه لار ته لاړ شم داسې به شي بیا به داسې شي بیا به داسې شي بیا به داسې شي لکه پوډر یې چې والي خو غاړې ته ځکه نه یو طرف ته سړي تېرېږي په دې لاره ته غاړې ته شه لږه نو نبي علیه السلام فرمایي زنانه دې د لارې په منځ نه ځي غاړې ته دې ځي وایي دا خبره چې د انصارو زنانه واورېدله وایي دومره تقواداره وې چې وایي دې دیوال سره به دومره جوختې تللې غاړې ته چې ډېر کرته وې دا بورقه وي په دې دغه کې ونښتله دیوال کې پخوا کچه دیوالونه ډکې مکې به پکې هغې کې به دا بورقه ونښتله وایي دومره په هغې کې حیا وه او په دین باندې عمل کوه اوس خو د رشید ګړی دی بازار ته لګوزه کوچ بازار خبرې ته نه کوم او د مینه بازار او د صدر دا بازار ته پاسه د باندې راخیږي د سره دا احساس نه کوي سړي را روان دي د لارې په منځ کې روانې دي نو دا د شریعت نه هغه ناپوهي ده او جهالت دی د زنانو دا د مسلمانې زنانه ژوند نه دی پته لږ سړی راشي د دې ښځو عاقبت به صحیح رستو کوم عذاب سره به مخامخ کېږي او دا جرم د نارینهو دی چې نه په خپله دین زده کوي نه په خپلو ښځو باندې زده کوي نو ځکه زنانو ته د الله کتاب ښودل غواړي ان الله یقینا الله کان علی کل شیء شهیدا دې پارسیز باندې خبردار ان الله وملائکته یصلون علی النبی اوس د نبی علیہ السلام عظمت شان ذکر کیږي چې الله تعالی ملائک په نبی علیہ السلام باندې درود وایي یعنی په ملأ اعلی کې د دې عزت کیږي د نبی علیہ السلام بره الله رب العالمین او ملائک هغې دومره اوچت عزت کوي لګی دی نو ای مؤمنانو تاسو چې لاندې په دې ځمکه کې یئ تاسو هم عزت کوئ د نبي صلی الله علیه وسلم ځکه موږ ته حکم دی صلو علیه وسلموا تسلیما صلات سلام په نبی باندې ووایه دې ته ذکر د عزت او شرافت د نبی صلی الله علیه وسلم وایي ان الله یقینا الله وملائکته ملائک د الله یصلون علی النبی درود وایي په نبی صلی الله علیه وسلم باندې د الله په صفت کې صلات معنا دا د الله خپل نبی له شان اوچتوي اعتنا به شان ورله کوي دغه رنګه ملائکه هم په صلات لیږي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والاو صلوا علیه تاسو هم درود وایئ په نبی علیہ السلام وسلموا تسلیما سلام وایئ په نبی علیہ السلام باندې سلام پورا صحابه وایي د الله نبی سلام خو درنه موږ زده کړی دی دا درود به څنګه وایو صلات نبی علیہ السلام ورته وفرمایل هغه درود چې کوم په مانځه کې تاسو وایئ اللهم صل علی محمد ټولو نه غوره درود دا دی ته غواړې چې زه په خپل خوږ نبی صلی الله علیه وسلم درود ووایم ټولو نه غوره درود دا دی اللهم صل علی محمد دا وایه چې کله ورته موقع میلاوي ده ډېر ډېرې وایه ان الذين يؤذون الله ورسوله دې کې اوس تخویف ورکوي هغه چاته چې د نبي احترام نه کوي بلکې الله او رسول ته ازي ورکوي ازي بېادبي کوي نعوذ بالله بې احترامي کوي ان الذين يقينا كسان يؤذون الله چې ازي ورکوي الله تعالی ته ورسوله دا ورسول ته الله ته ازي دا د متشابهاتو نه یا خدا د لکه یهودیان ویل ان الله فقیر ونحن اغنیاء دا بېادبي د الله نعوذ بالله الله فقیر دی موږ مالدار یو الله موږ ته وایي قرض راکوي وایي او صدقې وکړئ زما په نوم نعوذ بالله کله به ویل ید الله مغلوله دغه رنګه الله رب العالمین ته ازي دا ده چې ته قبلې ته لاړې وتو کې نبي علیه السلام دې نه منع کړی چې دا بې حرمتي مه کوئ قبلې طرف ته لاړې مه تو که دا الله رب العالمین د خپلې بندګۍ یو اړخ ګرځولی دا قبله چې دې طرف ته کله ته مخکې نو زما عبادت کوه نو لاړې مه تو که قبلې طرف ته دې نه منع راغلی ده څوک چې ازي ورکوي الله ته من الله خفه کوي دغه رنګ د هغه احکام ماتوي ورسوله د هغه رسول ته ازي او تکلیف ورکوي چې د هغه د سنتو خلاف کوي دغه رنګ د هغه امر نه ماني او د نبي صلی الله علیه وسلم بې حرمتي کوي لعنهم الله لعنت کړی په دې خلکو الله په دنیا او آخرت په دنیا او په آخرت کې واعد لهم والله تیار کړی د دې لپاره عذاب مهینا عذاب رسوا کوونکې شرمون کې عذاب الله ورکوي والعیاذ بالله والذین یؤذون المؤمنین دیو جن تاسو تجربه وکړئ څوک چې د نبی علیه السلام نعوذ بالله توهین وکړي یا حدیث ته سپک ګوري الله دنیا کې هم ذلیله کوي داسې خلک آخرت کې هم ذلیله دنیا کې هم بدو انجامونو سره مخامخ کېږي ذلت سره الله مخامخ کوي آخرت کې ځکه الله لعنهم الله فی الدنیا والآخرة
اوس الله وایي عامو مؤمنانو ته هم تکلیف مه ورکوئ. یو مؤمن دی، مسلمان رور دی دی، یو مسلمانه خور دی ده، څه ضرورت دی چې ته په هغه بهتانونه تړئ؟ تا په خپله لیدلی په یو عمل، ته دا فلانی داسې دی، دا فلانی داسې ده، دا کار مه کوه. دا مخکې هم تیر شو صورت اسراء کې، ولا تقف ما لیس لک به علم. الله به درنه ګوره تپوس کوي، ډېر سخت د دې ورځ را روانه ده. الله یو څیز باندې د علم شته نه، په خپله دې لیدلی نه دی، بس خلکو نه دې اورېدلو ته یې وی. نبي علیه السلام فرمایي کفا بالمرء کذبا ان یحدث بكل ما سمع. د یو سړي د دروغجن کېدو دپاره دا پوره دی، یعنې دا کافي دروغجن دی چې څه اوري د بل نه هغه وایي خلک داسې وایي نو بس زه یم یم. خلک یې وایي نو ته به هم وایې؟ نه، ته به یې نه وایې، ته به احتیاط کې خلک به لګیا یي که نه، ته به ځان ساتې د دې نه. والذین هغه کسان یؤذون المؤمنین چې خفه کوي مؤمنان نارینا، تکلیف وله ورکوي په اقوالو او افعالو سره، او دغه رنګ بهتانونه پې تړي. والمؤمنات او مؤمناتو زنانو ته تکلیف ورکوي بغیر مکتسبو، بغیر د هغه جرم نه چې هغوی کړی، جرم هغوی کړی نه دی، دې ورپسې لګیا دی. فقد احتملون، یقینا دې خلکو پورته کړه بهتانا لویه بدنامه و اثما مبینا، او ګناه ښکاره. الله بهتان دی وتړلو، ښکاره ګناه دی وکړله. یا ایها النبي، اوس نبي صلی الله علیه وسلم ته الله خطاب کوي په باره د پرده کې، چې نبي د پردې ایتونه راغه خپلو بیبیانو ته دې اول ووایه، بیا دې لوڼو ته ووایه، او عامو مؤمنانو زنانو ته ووایه چې کور نه بار وځي په ځان باندې دې پړونې راواچوي، برقه کې دې ځان پټ کړي، په حجاب کې دې ګرځي. ای زما خوږه نبي قل لازواجک، ووایه خپلو بیبیانو ته، چې دې وخت کې د نبي علیه السلام 9 بیبیانې دي، و بناتک، او خپلو لوڼو ته دې م ووایه. شیعګان وایي د نبي علیه السلام صرف یو لور ده فاطمه رضی الله عنها مني، نورې نه مني. دا هم په دې آیت باندې کفر دی. قرآن کې الله وایي بنات د نبي علیه السلام ډېرې لوڼه دي، نو د نبي صلی الله علیه وسلم ټولې لوڼه به مني، زینب ده، رقیه ده، ام کلثوم ده، او فاطمه ده رضی الله تعالی عنهن. دا څلور وړه به مني. څنګه ته انکار کوي؟ ځکه چې دوی خو اصل کې بغض د عثمان رضی الله عنه سره دی، او عثمان رضی الله عنه له خو نبي علیه السلام 2 لوڼه ورکړي دي، نبي خو د هغه فضیلت ثابتېږي. او نبي علیه السلام عثمان ته وایي عثمانه که بله لور مې هم درکوله، ته دومره یو اوچت انسان یې، ځکه ته انکار کوې د نورو لوڼو نه، دا نه مني. او زینب چې دا په ابوالعاص رضی الله عنه باندې واده وه، اول مشرک به ایمان راوړلو، نو دوی اصل کې دا نور لوڼه د نبي علیه السلام نه مني. نو دا د قرآن نه انکار دی، د الله د کتاب نه انکار دی. ای نبی ووایه خپلو بیبیانو ته او خپلو لوڼو ته دې ووایه، ونساء المؤمنین، او زنانو د مؤمنانو ته ووایه، یدنین علیهن، چې راوادې چې راویزان دي په خپلو ځانونو باندې من جلابیبهن، د لوی لوی صادرونه. جلابیب جمع د جلباب ده، صادر ته وایي، غټ پړونې چې ورته وایي. یدنین علیهن، علا د فوقیت لپاره ما د سر د طرف نه یې په ځان داسې راواچوي. یو زموږ د پښتانو دا ټوپۍ والا برقي دا زموږ د پښتانو یو رواج دی. په هغه زمانه کې به غټ صادر به ځان راواچو، ځان نه به یې تاو کړ. په لاره به زنانه را روانه وه، په دې لاس باندې به دا دغه نیولې، او صرف یو سترګه به ښکارېده چې لاره ورته معلومېږي، بس صرف ځان باندې برقي راواچوئ. ولې دې کې ډېر عزت دی ستاسو دپاره. ذلک ادنا، دا طریقه ډېره ځای ته نږدې ده، ان یعرفنا، چې دا زنانه به پېژندلی کېږي په عزت باندې. دا د زنانه د عزت نښه ده، خلک ویل که دا پرده داره ښځه ده. فلا یؤذین، نو دوی له به تکلیف نه ورکول کېږي، ضرر به نه ورکول کېږي. چې کله یو زنانه په عزت را روانه، دا وړوکی غوندې صادر د دې دپاره داسې لکه غټه قلعه، الله یې په حفاظت کوي، رعب پکې الله اچولی، څوک له تکلیف نشي ورکولی. دې نه دا معلومیږي چې کومه زنانه په پرده کې نه ګرځي ته به تکلیف رسیږي. فلا یؤذین، دی له به ضرر نه ورکول کېږي چې کله پرده کوي، چې پرده نه کوي بس په خپله ځان دغه کړلو، ځان یې په خپله مصیبت ته مخامخ کړ. وکان الله، دی الله غفور الرحیم، بخنه کوونکی رحم والا. یعنې کومې زنانه چې پرده کوي، حیا کوي، الله به وبخي، رحم به پرې وکړي. لئن لم ینتهی المنافقون، اوس دې ایتونکې زجر دی منافقانو ته، چې دا منافقان مرضیان دوی به د دروغو پراپیګنډې خورولې په دې مدینه کې، ګډ وډې خبرې به هم کولې د زنانو باره کې، او کله په چا پسې ډرامه، او کله په چا پسې بهتان. الله فرمایي منع شئ منافقانو، که منع نه شوي که نه، دا نبي به درته راوپاروم، در باندې به مسلط کم، او د مدینې نه به هم پرې وزغلوم. ګوره ځکه داسې خلک زغلول غواړي.
لئن لم ينتهي المنافقون کچرته منع نشو دا منافقان والذین وکسان فی قلوبهم مرض چې د هغوی په زړونو کې مرض دی مرض پردو زنانو ته میلان والمرجفون هغه د دروغو پراپیګنډي کوونکي فی المدینه په دې مدینه کې مرجفون هغه چاته وي چې د دروغو خبرې خوري د دروغو پراپیګنډي کله یو پسې لګي کله بل پسې لګي د ځان نه الله فرمایي که دا خلک منې نشو دا منافقان دي منې شي که منې نشو لنغرینک بهم خامخا به زه راولمسوم تا په دوی باندې یعنې راتیز به دي کم په دوی باندې مسلط به دي وي کم په دوی باندې لنغرینک بهم ثم لا یجاورونک بیا به دوی نشي اوسېدلی ستا سره په دې مدینه کې فیها په دې مدینه کې الا قلیلا مګر لږ دوی به ایثار نشي دلته بیا مګر لږ څه معنا یو څو ورځې به بیا تښتي یعنې نبي علیه السلام او صحابه به د دې خلاف اپریشن او کاروایي شروع کی بس بیا به دلته نشي ایثارېدلی دا لاسکه یوازې دلته نه چې کوم ځای کې موندلی کېږي وجلی کېږي ونیولی کېږي په جیل کې به اچولی کېږي ځکه ورانکاري خلک حکومت له پکار د نبي علیه السلام خو نظام قایم کړی مدینه کې که نه د ورانکاري خلک حکومت له نیول پکار چې ویې نیسي اوس سم خلک نیسي او چې کوم ورانکاري دي فاسقان فاجران دي هغه آزاد ګرځي بې حیا خلک آزاد ګرځي او دغه رنګه قاتلان آزاد ګرځي دلته به زموږ د رشید ګړه کې پرون نه بل پرون که نه هغه نوجوان هلک ایشتی دی هاشم په نوم یو نوجوان بچی دی عجیبه خبره ده که نه عجیبه ملک دی والله چې د الله قانون نشته ځکه دا مصیبتونه دي دا د الله قانون نشته که د الله قانون وی او د یو کس له شرعي سزا ورکړی وی اوس داسې کسان چې د دې حکم صورت مایده کې موږ ویلو د قطاع الطریق چې هم سړي نه مال اخلي او د پاسه در باندې دباو هم کوي یا په لاره کې ولاړ دی دی له به لاس او خپه عدل بدل کټ کې او چې قتل یې پکې وکړو نو بیا به یې وجنې پانسي کې او یصلبو داسې کس چې قتل کوي دا به پانسي کېږي علی الاعلان دقې سزا ده دا په دې نه کېږي چې پلانینګ هم جوړ کړی او دا چل هم کړی او نفریم سیوا کړه او هلته ناکد او دلته ناکد ناکې ماکې پرېږده وینیسه او اعلان وکړه چې وزیرباغ ته فلانۍ ورځ باندې راشئ جمعې مانځه نه بعد ټول مسلمانان راشئ او چاته پنده وله ولګوه او دا ټول خلک به ویني پانسي کا بس په خپله به بل کس خو دې بیا چا له ګوتې وروړي یا خو دې چا قتل وکړي پته ورته ولګي خو د الله قانون چې نه وي دا کار نبي علیه السلام نظام قایم کړی دی ځکه الله فرمایي ملعونین دا ورانکاري کسان چې کوم دي به ملعونین وي لعنت به پې کېږي په هر ځای کې اینما ثقفو کوم ځای کې چې دوی موندلی کېږي اخذو دوی به نیولی کېږي ګرفتاري به یې کېږي ځکه نظام دی مدینه کې وقتلوا تقتیلا وجلی کېږي به په وجلو باندې یعنې که نه منع کېږي دوی به باقاعده وجلی کېږي چې دوی دا ګنده کارونه خوري معاشره کې سنت الله په شان د طریقې د الله فی الذین په هغه کسانو کې خلو من قبلو چې تیر شوي دي نه مخکې یعنې دې نه مخکې الله رب العالمین د مجرمانو عذابونه ذکر کړي دي هغه تیرې شوي دي مخکې دغه رنګه مخکې مجرمانو باندې الله عذابونه وخت په وخت راوستي دي په دې به مسلط شي عذاب ولن تجد او تبی چرې موندنه کې لسنت الله طریقې د الله لره تبدیلا بدلېدل یسألک الناس عن الساعه دې کوم زجر منافقانو ته چې دې د عذاب باره کې ویرولی شو نو د تلبیس دپاره مؤمنان نو تپوس کوي یاره دا قیامت کله راځي هسې پته لګي وایي داسې د دغه دپاره چې ګینې ته به وایي د سره ګینې د قیامت ډېر فکر دی ډېر ښه سړی دی یسألک الناس تپوس کوي ستا نه زما نبي دا خلک عن الساعة د قیامت په باره کې قل ورته ووایه انما علمها یقینا علم د دې عند الله د الله سره دی وما یدریک او سسی ستاله خبر در کولی شي په باره د قیامت لعل الساعة تكون قریبه یقیني خبره ده د قیامت چې دی دا ډېر نږدې دی تكون قریبه معنا دا به واقع شي فی زمن قریب په نږدې زمانه کې واقع کېږي ځکه کوم څیز چې راتلونکی ته به لرې نه وي نږدې وي ان الله لعن الكافرین وعد لهم سعیرا اوس دې ځای نه الله رب العالمین د کافرانو دپاره عذاب ذکر کوي چې دا د نبي ښکاره مخالفین دي یقینا لعنت کړی الله تعالی په کافرانو باندې وعد لهم اته عذابونه ولا الله ذکر کوي په اته طریقو لعنت یې کړی په کافرانو دویم دا د وعد لهم سعیرا او تیار کړی د دې دپاره ګرم اور د جهنم دریم دا د خالدین فیها همیشه به یې په دې جهنم کې په دې اور کې څلورم د تاکید دپاره ابدا همیشه دپاره پنځم دا د لا یجدون ولیا دوی به نه مونده کوي د ځان د بچاو دپاره کم دوست شپږم دا د ولا نصیر او نه څوک مددګار
نوم عذاب دا دی یوم تقلب په هغه ورځ باندې چې ډېر باړولی کېږي راړولی کېږي وجوههم د دوی مخونه فی النار په اور د جهنم کې یقولون دوی به چغې کړي یا لیتنا اطعنا الله واطعنا الرسول ګوره جهنم کې به دا مخ اړولی کېږي راړولی کېږي نعوذ بالله دا داسې نه لکه تا چې هغه سیخ کې غوښه ورکړي که نه او داسې په دې اور اړی راړی والعیاذ بالله داسې به الله په دې اور جهنم کې اړی راړی دا جهنمین کافران او دی وخت به دوی چغې وایي یقولون دا کافر بو یا لیتنا ارمان دې زموږ دپاره اطعنا الله چې موږ خبره منلې وې د الله واطعنا الرسول او خبره منلې وې د رسول الله صلی الله علیه وسلم کاش کې موږ د الله کتاب او د نبی صلی الله علیه وسلم حدیث منلې وې په هغه ورځ به قرآن او حدیث پسې ارمان کوي بل شي پسې ارمان نشته د الله او د رسول اطاعت پسې ارمان دی وقالو دوی به اوس خپلو مشرانو ته په قار شي دوی موږ ګمراه کړو ګوره د دې دین نه اړولي دا اتم حالت دی ردی وقالو وای بدوی ربنا زمږ ربا انا اطعنا یقینا من خو خبره منلې وه موږ اطاعت کړی او سادتنا زموږ د مشرانو وکبراءنا او د غټانو سادات نه مراد څوک دي دینی مشران پیران او غلط مولیان موږ خو په دې پسې تللو موږ یې ګمراه کړل وکبراءنا او دا لیډران د پارټو د فاسق فاجر کبرا خان خوانین چې کوم فاسق فاجران دي د الله نافرمانه موږ په هغې پسې روانو کوم چې د الله د نافرمانو ښه خلک هم په دې کې وي خو چې کوم پکې فاسقان فاجراني د الله نافرمانۍ نه کوي پسې خلک ځي کبرا چې ځان ته غټان متکبره او بیا د پاټو دا مشران چې اکثر فاسقان فاجران دي هلته چغې کي موږ خو په دغه غلطو پیرانو پسې او په دې غلطو لیډرانو پسې ور روانو فاضلون السبیلا نو موږ یې واړولو د حق لارې نه د الله د دین نه واړولو اوس ورته په قار دي ربنا ای زموږ ربه آتهم ورکه دوی ته ضعفین من العذاب دوچند عذاب نه دي نه الله ډبل عذاب ورکړه که دوی موږ ګمراه کړي ولعنهم او لعنت وکړه په دوی باندې لعنا کبیره لعنت لوی په دنیا کې ورته زنده باد زنده باد نارې والې او اوس ډبل عذاب ورکړه او لعنت پې وکړه لوی لعنت سورت اعراف کې الله دوی ته وایي تاسو له هم ډبل عذاب در کوم صبر کوه لکل ضعف ټول له دوچن کومه ځکه چې تا کې مخاره خو تا ته چا ویل ته د پسې ځه ډېر حق پرست علما ښه خلکو نیکان هغې ته خو د سپک کتل په یې پسې خو د کنځلې کولې چا به چې قرآن او حدیث بیانوه هغه ته ما کم کم نومونه به دې اخسته نو تا کې خو دغه وه که نه مرض در کې و چې تا دا صحیح خلک پرېښي وو په دې خلکو پسې روان وې یا ایها الذین آمنو اوس بیا خطاب مؤمنانو ته مقصد پکې څه دی مقصد پکې دا ادب دی ادب چې ایمان والاو تاسو د هغه خلکو په شان مه کېږئ بني اسرائیل چې موسی علیه السلام له به تکلیفونه ورکول او د خپل پیغمبر د پریشانه کولو کوششونه به یې کول تاسو د خپل نبی احترام کوئ داسې کار او خبرې مه کوئ چې نبی صلی الله علیه وسلم پې پریشانه شي ای ایمان والاو لا تکونو مه کېږئ تاسو کالذین په شان دغه کسانو آذوا موسی چې تکلیف یې ورکړی موسی علیه السلام ته فبرأه الله نو بچ کړو الله تعالی دا موسی علیه السلام مما دغه خبرونه قالو چې دوی ورپسې ویلې یهودو د بني اسرائیلو ویل د باندې د ادرت بیماري ده الله رب العالمین د هغه براعت راولېږلو حدیث کې راځي چې علمبلې و الله رب العالمین د هغه براعت ښکاره کړلو وکان عند الله و دا موسی علیه السلام د الله په نسبت باندې وجیها ډېر مخورز وجیها یو معنا دا ده چې مستجاب الدعوات دعاګانې قبلېدلې او محببا مقبولا دا معنا هم د وجیها الله ته ډېر محبوب او مقبول الله رب العالمین ته یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو اتقوا الله ویرېږئ د الله نه الله نه ویرېږئ څه معنا دا کم خطابات چې مخکې بیان شو په دې عمل وکړه وقولوا وایئ تاسو قولا سدیدا وینا بالکل برابره د شریعت سره نیغه خبره کوئ صفا یصلح لکم قبول بکی الله تاسو ته اعمالکم ستاسو عملونه د تقوا فیدې او د قول سدید یو فایده دا د الله به د اعمال قبلی دویم دا د ویغفر لکم او الله به تاسو ته بخښنه وکړي ذنوبکم ستاسو د ګناهونو ومن یطع الله او چا چې اطاعت وکړو د الله ورسوله او د هغه د رسول فقد فاز فوزا عظیما یقینا دا انسان کامیاب شو په کامیابۍ لویه باندې لویه کامیابي ده الله دې زموږ نصیب انا عرضنا الامانه دی آیت کې اول لفظي معنی به دې کې اشکال دی د اشکال وضاحت اسانۍ سره چې تاسو په اسانۍ پوه شئ انشاءالله
اول دا لفظي معنا واورا انا عرضنا الامانه يقينا وړاندې کړو موږ امانت او ذمہواری علی السماوات والارض اسمانون وزمک والجبال وغرون تا فابینا نغوی انکار کو ان يحملنها چې دا ذمہواری بار کی مطلب دا دی الله رب العالمین اسمانونو وزمکی غرونو ته ویل زما ذمہواری واخلې هغوی ته انکار وکړو واشفقنا منها ويردل د دې ذمہوارینا وحملها الانسان او دا ذمہواری امانت بار کړ انسان دا امانت واخست انه یقینا دا انسان چې کان ظلوما جهولا دا انسان دی ډېر لوی ظالم او ډېر غټ جاهل سوال دا عجیب خبره ده په کار ده ته خو صفت دې انسان کړی الله ما امانت ورکو غرونو اسمانونو زمکه تاغوی وانه خسته ویری ده او انسان واخسته دا انسان ظالم او جاهل مش په کار دې خو صفت کړی نه اصل کې دلته بل معنا ده امانت نه مراد ذمہ داری د مکلف ګرځیدل چې تا ته به امر او نهي کیږي دا کارو کو دا مکوا تا ته به اوامر او نواهی متوجي نو د دې نه د ځمکې اسمان او دی غرونو انکار وکړي چې الله مونږ د دې نه یریږو ستا د حکم مخالفت رانه ونه شي هغه اوامر او نواهی الله انسان ته متوجه کړو چې انسانه تا ته ګوره ما ذمہ دارۍ نه درکړي اوامر او نواهی به تا ته متوجي وي شابه ته په دې باندې عمل وکړه نو انسان راوګرځېد په دې کې خیانت وکړه حملها الانسان نه مراد د حمل الامانت نه مراد دی امانت بار کېدل نه مراد دی خیانت یې بګي کړی دی نو بیا مو معنا داسې وکړي انا عرضنا الامانة یقینا پیش کړو موږ امانت ځکه آیت کې دوه درې تفسیر دي چې هغه تفصیل پکې کوو ډېر ټایم رانه نیسي اوس له 20 منټه اوس هغه اخلي نظر ته اسان وي انشاءالله اوس پې پوهېږي یقینا موږ وړاندې کړله امانت منه ذمہواري علی السماوات په اسمانونو او په ځمکې او په غرونو باندې چې ای اسمانه وعلیکم السلام اسمانونو ستاسو دا کار شو ځمکې ستا دا ډیپټي شوله تاکې به چینې رواني ونې به راوځي بوټي او غذاګانې او دا او دا والجبال غرونو ته خپله ذمہواري وکړي دي که به چینې دي که به دا انسانانو فیدې فابینا نو هغوی ځان بچ کړو دلته دا معنا وکړه انکار یې وکړه منه ځان یې بچ کړه ان يحملنها د مخالفت د احکامو د الله نه یعنی د دې امانت خلاف یې ونه کړ اسمان انکار نه دی کړی د امانت نه خلاف نه دی کړی ځمکې نه دی کړی غرونو نه دی کړی الله چې ورته کومه ذمہواري ورکړې صحیح ادا کوي نو داسې معنا وکړه فابین ان يحملنها نو ویرېدل دا ځمکه اسمانونه او غرونه ځان یې بچ که ان يحملنها د خیانت د دې امانت نه امانت کې خیانت ونه کړه خپل ذمہواري صحیح ادا کوي ته ګوره اسمان خپل ډیوټي ادا کوي ځمکې ادا کوي غرونه ادا کوي مخالفت نه کوي واشفقنا منها او ویرېدل د اسمانونو او ځمکه او د غرونه د خیانت نه په دې خپل ذمہواري کې نه هغوی خپل ذمہواري کې خیانت نه کوي وحملها الانسان او خیانت پکې وکړو د انسان کوم انسان ظالم انسان کافر انسان ځکه امانت چې کله پتا بوج شو حمل څه ته وایي بوج ته وایي که نه امانت بوج کېدل دای چې خیانت نه پکې وشي امانت در باندې بوج شي پتا باندې بوج شو خیانت پکې نه وشي نو انسان راولګي د هغه امانت یې صحیح ادا نه که بوج شو پې وحملها الانسان څنګه پې بوج شو الله ورته شرک مه کوو دی کوي الله وي بدعت مه کوو دی کوي د حرامو نه الله منع کوي دی ته نه منې کېږي او د کم کار چې ورته الله امر کوي هغه نه کوي نو هغه امانت یې صحیح ادا نه بوج شو په ده باندې په ځان یې بوج وګڼلو چې دا پابندۍ نه د چا نه کېږي نو الله وی په ده باندې د امانت حمل منه بار شو پې بوج یې په ځان وګڼلو انه کان یقینا دغه انسان دا خاص انسان چې د امانت کې خیانت کړی دی کان ظلوما دا ډېر لوی ظالم دی په خپل ځان باندې جهولا او ډېر غټ جاهل دی په دې خپل طاقت باندې د مبالغې صیغې ویلي لیعذب الله المنافقین اوس د دواړو دپاره نتیجې ذکر کوي اوس د امانت په باره کې د جانبینو نتیجې یو هغه خلک دی چې امانت کې خیانت کړی منافقان او مشرکان دي او دویم هغه دي چې امانت کې خیانت نه کوي مؤمنان دي دا اوس ذکر کوي دواړه لیعذب الله دپاره دي چې عذاب ورکړي الله تعالی المنافقین منافقانو نارینهو ته والمنافقات او منافقو زنانو ته والمشرکین والمشرکات او مشرکین نارینه او مشرکات زنانو ته الله به دې له سزا ورکوي د خیانت ځکه دې د الله احکام صحیح نه ادا کوي ویتوب الله دا اوس متعلق دی په مقدر عبارت پورې څه معنا یعنی بعضې انسان چې خیانت یې نه دی کړی هغه ته الله رب العالمین توفیق د توبې ورکوي
ويتوب الله دې لپاره چې توفیق د توبې ورکړي الله تعالی علی المؤمنین مؤمنانو ته من الله خپله مهرباني راوګرځوي په مؤمنانو تا به یتوب کې معنی د رجوع ده کنه او دې لپاره چې الله مهرباني راوګرځوي په مؤمنانو نارینه والمؤمنات او په مؤمنو زنانو باندې وکان الله دې الله غفور الرحیم بخنه کوونکی رحم والا د زیادت الترغیب لپاره ویل سورۃ السبا چې کوم ده دا مکی سورۃ ده او په دې کې چې د الله رب العالمین انعامات غ ذکر کیږي ځکه سورۃ مصدر کړم ده په الحمدلله باندې چې د الله د انعاماتو ناشکري مه کوئ لکه سبا والاو ناشکري کړه سبا یو خار دی وروسته د دې تذکره راځي انشاءالله دا د صنعا د معارف خار دی او د دې نه صنعا پورې صنعا په یمن کې ده 3 شپې مزلو دغلته دا خلک اوسیږي اهل سبا د یو قوم دی د دې تذکره الله رب العالمین دې صورت کې کړی دی ځکه ورته صورت سبا وایي دې باندې الله نعمتونه ډېر زیات کړي دي ناشکري کړې ده الله پې عذاب راوستی دی عذاب پې سره راغلی سیلاب ډیم پې راشلېدلی دی هلته یو ډیم اوبه پکې جمع کېدې قدرتي ډیم چا جوړ کړی نه و قدرتي به د باران او د چینو اوبه جمع کېدې ډب وته او هغې نه به لږې لږې اوبه راتلې دي پټو ته او خلکو ته به تللې نیرونو وغیره کې اپې الله را خلاص کړو ټول الله تباه کړه هغه باغونه هر څه ولوي وړل نو په دې صورت کې مقصد څه دی مقصد دا دی چې ای انسانانو تاسو د توحید د رسالت د قرآن او د آخرت نه مه غافله کېږئ دې صورت کې به 4 موضوعګانې د الله توحید به ثابتوي ځکه الحمدلله نه شروع کړی ده الله توحید نه شروع کړی ده او دویم به په دې کې د نبی علیه السلام رسالت چې دا زما حق پیغمبر دی ځکه مکه ده که نه مشرکانو د الله د نبي رسالت نه منلو او بل د قرآن صدق چې دوی قرآن نه منلو چې دا خو تا د ځان نه جوړ کړی نعوذ بالله او بل قیامت دوی نه منلو مشرکان دا 4 خبرې به الله ثابتوي او چا چې دا نه دي منلي په هغې عذابونه او د شرک ردونه وبهګي کېږي بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله صفتونه د کمال د الوهیت ثابت دي خاص د الله دپاره الذي هغه ذات دی له ما فی السماوات د هغې اختیار کې هغه څه دي چې په اسمانونو کې دي او هغه چې په ځمکه کې دي وله الحمد او د دغه الله دپاره حمدونه او صفتونه دي فی الاخرت په آخرت کې آخرت کې هم د الله حمد ویلی کېږي سورة زمر کې به وروسته راځي انشاءالله وقیل الحمد لله رب العالمین دا اعلان به وشي چې فیصله الله کله وکړي که نه نو به ټول به ووایي الحمد لله رب العالمین وهو الحکیم الخبیر او د الله حکمتون والا خبردار دی د الله هر کار کې حکمت دی او خبیر دی خبیر بخلقه دی او حکیم بامره دی په خپلو امورو کې حکمت والا او په ټول مخلوق خبردار یعلم د الله پوهېږي ما په هغه څه باندې یلج فی الارض چې ورننوځي په دې ځمکه کې ځمکه کې څه ننوځي انسانان پکې مړي پکې ښخېږي ټول الله عالم دی چې څومره کسان مړه شوي دا به الله ټول راپورته کوي نو دغه رنګه اوبه پکې روانې دي چینې په دې ځمکه د لاندې ډېرې چینې اوس هم دا ځمکه لاندې ټوله اوبه ده الله ته علم دی څومره شټور دی په دې کې د دې الله ته علم دی نو دغه رنګه تخمونه چې یو زمیندار تخم ورواچوي ځمکه کې الله ته د دې علم دی چې دا به څومره فصل د دې نه کېږي په دې هر څه الله عالم دی دغه رنګ خزانې کانونه دي په دې ځمکو کې په دې غرونو کې پټ دي الله وایي ما ته د دې علم وما یخرج منها هغه چې راوځي د دې ځمکې نه څه چې د دې ځمکې نه راوځي دا هم الله ته معلوم دی وما ينزل هغه چې راورېږي من السماء د اسمان د طرف نه یا خو مراد باران دی او ما ينزلو کې مراد ملائکه دي ملائکه هم راکوزېږي که نه او وحی هم راکوزېږي دا هم پکې مراد ده وما يعرج فيها هغه چې ورخېږي بېرته به د اسمان طرف ته چې ملائک دي او دغه رنګه نیک اعمال دي او پاک کلمات دي دا هم به رخېږي الله پې پوهې دی دلته د الله علم ذکر کړ په هر څیز الله پوهې دی وهو الرحیم الغفور او د الله رحم والا بخنې والا دی وقال الذين كفروا والزجر دے اغه ظالمانو ته چې انکار کوي د آخرت نه او الله ثابتوي قیامت په قسم سره چې قل بلا وربي زما دي پر رب قسم چې قیامت را روان دی په تاکید سره وایي وقال الذين كفروا اي كافران لا تأتينا الساعة نرازي موږ ته قیامت نشته هسې دا پیغمبر لګی دی قل تورته وایه زما نبی بلا ولنا وربي زما دې په خپل رب قسم وي لتأتینکم خامخا به تاسو ته راځي دا قیامت دا به تاسو ته راولي څوک به راولي عالم الغیب هغه ذات چې عالم دی پار پټ باندې هغه عالم الغیب ذات به دا قیامت قایموي ګوره
لا يعزب عنه نشي پټېدلی د دې الله نه مثقال ذرة په قدر د یو ذرې کم سیز په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې ولا اصغر نشته دی کم وړوکی من ذلک د دې نه ولا اکبر نه کم لوی سیز الا فی کتاب مبین مگر دا ټول د الله په کتاب ښکاره کړي چې لوح محفوظ دی لوح محفوظ کې لیکلی شوي د هر څه الله پې عالم معنا دا ده ذره په اسمانونو ځمکه کې په دې دا د الله نه نشي پټېدی او نشته کم وړوکی او نه لوی دلتم لتأتینکم محذوب دی دا ارس به الله راولي لیجزی الذین دام دلتم حذف دی لتأتینکم الله ولی دا قیامت قائموي دا د دې دپاره لیجزی الذین دپاره دی چې بدله ورکړی شي هغه کسانو ته امنو چې ایمان یې راوړی دی او عملونه یې کړي دي نیک اولئک دا کسان لهم د دې دپاره بخښنه ده او رزق دی عزت والا عزتمند رزق به الله ورکوي دي مؤمنانو ته ښایسته رزق به الله رب العالمین ورکوي چا جنت والذین وکسان تخویف د آخرت هغه چاته چې هغوی د الله په آیتونو کې مقابلې کوي والذین وکسان سعوا فی آیاتنا چې کوشش کوي زموږ په آیتونو کې هلکه کوشش خو تاسو هم کوئ نه داسې کوشش نه کوي د مقابلو کوشش یې کوي ظالمان چې د قرآن قانون را نشي د قرآن عقیده عامه نشي دې دپاره کوشش کوي معاجزین چې دوی مقابلې کوونکي دي د قرآن اولئک دا کسان لهم د دې دپاره عذاب عذاب دی من رجز علیم د سخت عذاب دردناک نه الله وایي زه به سخت عذاب ورکوم دردونکي عذاب ورکوم ویرى الذین اوتوا العلم او عقیده لري هغه کسان اوتوا العلم چې ورکړی شوی دی ورته علم څوک مراد دی اهل التوحید مراد دی علم والا که اهل کتاب دی که غیر اهل کتاب دی الله وی علم والا دوی د عقیده ساتي الذي هغه کتاب انزل الیک چې نازل کړی شوی دی تا ته من ربک ستا د رب د طرف نه هو الحق دا حق دی الله وی دا علم والا په دې پوهېږي دا قرآن حق کتاب دی ویهدي او دا قرآن چې دی دا خو هدایت کوي خلکو ته الی صراط العزیز الحمید هغه لارې د زورور ذات دا چې ستایلی شوی ذات دی د عزیز او حمید ذات طرف ته تا بوځي دا قرآن وقال الذین کفروا زجر دی منکرین ته چې دی انکار د قیامت نه هم کوي نو انکار کوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه هم ځکه دغه باره کې یو سړی دی داسې خبرې کې نبي اسلام سړی وی وقال الذين كفروا واي دا کافران هل ندلكم ايو خيو موږ تاسو ته على رجل داس یو سړی داسې مسخرو د پاره وي استهزاء د پاره هلکه یو سړی درته نه ښایي یو سړی دی وینبئکم تاسو له خبر درکوي اذا مزقتم کله چې تاسو زرې زرې شئ کل ممزق په پوره زرې زرې کېدو باندې انکم یقینا تاسو به لفي خلق جدید خامخا په پیدایش نوي کې راپاسېږئ د قیامت په ورځ خیال دی دې سړي ته دیو چې تاسو زرې زرې شي په دې خاورو کې به خاورې شوي بیا به راپورته کېږئ نو اوس بله استهزاء افترا علی الله آیا دا سړی په الله باندې جوړی که دی بندروغ ام به جن او که نه په دې لیونتوب دی نعوذ بالله څونه ظالمان هلکه دا سړی خو یا په الله دروغ وایي قیامت وایي کوم ځای کې دی او یا به وایي د مازغه خراب شوي نو لیونی شوی وایي نو نعوذ بالله الله رب العالمین فرمایي بل الذین بلکې هغه کسان لا یؤمنون چې ایمان نه لري بالآخرت په آخرت باندې فی العذاب دا په عذاب کې گرفتار شي والضلال البعید او دوی په ګمراهۍ کې دي لرې د حق الله ته غټ ګمراهي او زما عذاب ته انتظار کوه چې ته دا خنداګانې قیامت او زما نبي پورې کې اوس الله فرمایي زما قدرت دوی نه تخویف دنیوي افلم یروا آیا پس دا خلق نه ګوري الی ما هغه څه ته بین ایدیهم چې دوی مخې ته دي وما خلفهم هغه چې دوی نه رستو دي څه چې دوی وړاندې دي څه چې دوی نه رستو دي دې ته دوی ګوري نه من السماء چې اسمان دی والارض او د ځمکه ده اسمان ځمکې ته نه ګوري ان نشأ که مونږ وغواړو نخسف بهم الارض مونږ به خخ به کو دوی لره په دې ځمکه باندې الله زه به باندې زلزله راولم په دې ځمکه کې به دې خاخ کما عذاب به در باندې راشي او یا به د برن عذاب راشي او نسقط علیهم یا به راوغورځو مونږ په دې باندې کسفن ټوکړې من السماء د اسمان د طرف نه ان فی ذلک یقینا پدې کې لآیه خامخا لویه نښه ده د الله د قدرت خو د چا دپاره لکل عبد منیب دپاره د هغه بنده چې هغه انابت والا دی طلبګار د حق دی څوک چې د حق طلبګاري منیب بندی هغه د دې نه عبرت دی ولقد آتینا داود منا فضلا اوس ذکر کوي د داود علیه السلام تذکره او وروسته بیا د سلیمان علیه السلام تذکره هم کوي
هغې باندې الله انعامات کړي ناشنا ناشنا. دا د الله رب العالمین د قدرت دلایل دي. انبیاو ته الله رب العالمین داسې حالات، داسې انعامات او داسې معجزات ورکړي دي. د داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام د احوال چې ذکر کړي دي کې مقصد د دفع د شبهات. بعضې خلکو دوی د الله سره شریکان کړي دي. الله فرمایي نه، په دې ټولو نعمتونو کې دا ما ته محتاج دي، دا ورله ما د انعامات ټول ورکړي. ولقد آتینا یقینا ورکړو موږ داود علیه السلام ته منا زموږ د طرف نه فضلا غوروالی. غوروالی دا دی چې پیغمبر هم دی، بادشاه هم دی، معجزې مو سره. او موږ ویلو یا جبالو ای غرونو او ویبي معه، تسبیح وایې تاسو د دې داود علیه السلام سره. والطیر او مارغان مور له موږ تابع کړیو. یا جبالو او ویبي، او ویبي تعویب څه ته ویلی کېږي؟ رجوع ته مراد دی تسبیح د رجوع کوئ د ده سره. من تاسو هم د الله تسبیح کوئ چې دی کوي. د داود علیه السلام اواز ډېر خوږ، د الله تسبیح به ویله نو غرونو به مو سره ویله. والطیر او مارغان دلته فعل حذف دی، معنی وسخرنا معه الطیر، او مسخر کړي موږ د داود علیه السلام سره مارغان هم، ای به مو سره تسبیح ویله. بیا موږ دا ویلیو وعلنا له الحدید، دا ول اوس معجزه ذکر کوي. دا د داود علیه السلام معجزه، جهادي پیغمبر په دې لاس کې به ورله الله دا اوسپنه نرموله. اور او بنۍ ته پکې حاجت نه و، بلکې په لاسو کې به دا اوسپنه راواخسته، نرمه شوه، کړۍ به یې ترې جوړولې. اینګران خو چې دغه کوي ولې اور کې واچوي بیا نرم کړي، بیا یې کړۍ وغیره جوړوي، او الله به دله په لاسو کې نرموله. دا اوس ذکر کوي وعلنا له الحدید، او موږ نرمه کړې وه د ده دپاره دا اوسپنه. جهاد سره محبت، او دا ورله الله رب العالمین هغه یو معجزه ورکړې وه. موږ ورته ویلي ان اعمل، جوړوه ته عمل کوه، منه جوړوه. سابغات، هغه زغرې جوړوه. سابغات نه مراد دي دروع. وقدر فی السرد، یو اندازه ساته په دې کړو لګولو کې. قدر فی السرد، قدر اندازه لګوه، فی السرد په دې لګولو د کړو کې، معنی کړی چې لګې چې کلاوي کلاوي لګوه چې په چا باندې راتنګېږي نه، برابر زغرې جوړوه مزیدار. دا معنا اندازې مینس کې ساتره دي کړو په مابین کې. واعملوا صالحا، او عمل کوئ نیک عمل کوئ. انی یقینا زه بما تعملون، په هغه عملونو چې تاسو یې کوئ بصیر لیدونکی یما. ولسلیمان الریح، سلیمان علیه السلام حالات ذکر کوي. مقصد پکې د الله توحید دی او بعث بعد الموت، چې مرګ نه بعد ګوره دوباره ژوند شته دی. د دې واقعاتو کې دا عبرت دی. اوس ګوره ولسلیمان الریح، او د سلیمان علیه السلام دپاره تابع کړی وه مونږ سیلۍ. یعنې وسخرنا لسلیمان الریح، اصل کې داسې دی، او مسخر کړی وه مونږ د سلیمان علیه السلام دپاره سیلۍ موله مسخر کړی وه. او تخت به په هوا الوتو. د ده تخت چې کوم دا د هوا یو کشته و، بس په هوا وبلوته. عجیبه کار. غدوها، د سهار مزل د سلیمان علیه السلام شهرون، د یو میاشت په اندازه و. ورواحها، او د ماښام مزل چې و شهرون، په اندازه د یو میاشو. سهار به چې په دې تخت باندې والوته یو میاشت مزل به وکړو، مازدیګر به چې والوته یو میاشت مزل به وکړو. مطلب دا دی په یو ورځ کې د 2 میاشتو مزل به یې کوو، هم په لږ ساعت کې. سهار کې به چې روان شو، د دغه نه به روان شو. امام قرطبي لیکي د حسن بصري رحمت الله علیه نه نقل کړي. سهار ټایم کې به د دمشق نه روان شو، نو د غرمې آرام به په استخر کې وکړلو. استخر چې کوم دی دا د ایران طرف ته علاقه ده، هغه ځای ته به ورسېدو. دمشق نه به هلته لاړل، استخر ته به لاړلو، هلته به آرام وکړلو. یو میاشت مزل دی د دمشق نه دغه ځای پورې، هلته به لاړو. او دغه رنګه بیا به چې هلته به آرام وکړلو، نو بیا به را روان شو د مازدیګر په ټایم کې. هلته نه به را روان شو، د ماښام ټایم کې مزل به شروع کو، کابل ته به راغی. دا یو میاشت مزل دی. دومره الله رب العالمین ورله دا هوا تابع کړې ده. دا پخوانو کتابونو کې به د عربۍ کې کابل چې کوم دی ته کابول ویلی کېږي، کابول په دې طریقه لیکلی کېږي. بعضې جاهلان خو نه په قرآن پوهېږي، نه په حدیث پوهېږي، او نه په عربي لغت پوهېږي. نو راځي په دې کې هم ګوتې وایي چې دا ابن کثیر څه لیکلي پلان ورته ابن کثیر وایي پېژنم په قلاره کښېنه مړه وایي د چرګ د مالګې سره څه کار دی. چېرته خپل ربابونه غږوه، چېرته خپل
کم چې ستا میدان دی فیلډ دی هغې کې کار کوه ستا دې سره څه کار دی چې وستل په دین کې ګوتې وی د ځان نه دې پلاس پر جوړ کړی دی باید سړی هر څه کې ګوتې وي په دین پوهېږي نه ګوتې پکې وی لګې دی دا د هغه زمانې د سلیمان علیه السلام تاریخ دی الله ورله هوا تابع کړې ده او دې ته وګوره واصلنا له او مونږ بیولې وه د ده دپاره عین القطرې چینه د تانبې چینه روانه وه د ده دپاره د اوبو چینه نه تانبې ځکه دا د ده ډېره پکارېدله دې باندې به آبادو کې پکارېدله او په مختلفو څیزونو کې دا پکارېدله ومن الجن او د جناتو نه من هغه څوک یعملو چې عمل به کوو بین یدیه د ده مخې ته باذن ربه په حکم د خپل رب جنات ورله الله تابع کړي دي په دغه کې به راشي سورې صاد کې هلته ورته شیطانان ویلي دي شیاطین نو جن او شیطان یو شی دی بعضې خلک هسې جاهلان په قرآن حدیث نه پوهېږي په دې کې فرقونه کوي لګې ورته دا جنس یو دی سورت کاف کې هم تیر شي د ابلیس باره کې چې کان من الجن دا د جناتو نه وکړه اصلي جن دی نو جنات هم ورله الله تابع کړي دي کار به کوو د ده مخې ته د رب په حکم الله ورله تابع کړي دي اوس ګوره ته ومن یزغ منهم کم پیری به چې خلاف وکړو که نه د امر زموږ نه وی سلیمان علیه السلام ورته خبره وکړه ده به نه منله بس د اور په کوړه باندې به هغه ته سزا ورکول کېده نه الله فرمایي ومن یزغ منهم چا به چې کوږوالی وکړو د دې جناتو نه عن امرنا زموږ د امر نه د سلیمان علیه السلام امر د الله امر وکنه ځکه الله ورته ویلي چې دوی باندې دا کارونه کوه نو د پیغمبر امر خلاف کول داسې دي لکه د الله د امر خلاف کول ځکه الله وایي زموږ د امر نه مې خلاف وکړو نذقه نو موږ هغه عذاب ورکو من عذاب السعیر د عذاب د ګرم اور نه بعضې وایي دې نه مراد جهنم دی دویم دا ده چې نه ملایکو سره به د اور کوړه وه په هغې به یې وال چې کوم جن به ورانې کوو یا به کار نه کوو سستي به یې کوله بس په کوړه به یې ورته راخطا کړل چې کار ولې نه کوې شا به کار کوه اوس د کارونو تذکره کوي د ده باچهي ده ناشنا باچهي ده یعملون له دې جناتو به جوړولې د سلیمان علیه السلام دپاره ما هغه څه یشاء چې د ده به خوښه به یې شوه من محاریبه د عبادت خانو نه آبادیانې به له جوړولې محاریب جمع د محراب ده عبادت خانې ته وایي صورت آل عمران کې تاسو ویلي زکریا علیه السلام په محراب کې عبادت کوو زه د حرب محراب ته ځکه وایي چې شیطان سره جنګ کېږي دا عبادت د شیطان سره جنګ دی ته چې د الله بندګي کې دا تر شیطان سره په جنګ باندې ده به عبادت خانې جوړولې په دوی باندې وتماثیل او نمونې د آبادو به یې جوړولې بعضې تماثیل چې معنی تمثال د شکلونو ته وایي مختلف شکلونه یې پې جوړول او په هغه زمانه کې د اجازت او یا نمونې د آبادۍ ډیزاینونه وجفان او خانکونه او کل جوابې په شان ته د حوزونو په شان غټ غټ خانکونه ښه ځکه د ده فوج ډېرو مخلوق دونه ډېرو د سره چې د وړوکو خانکونو باندې کار نه کېده لوی حوض په شان خانکونه هغې کې به خوراکونه خلکو ته پراته وقدور الراسیات او دیګونه په ځای باندې ولاړ دا به د جناتو تیارو دونه غټ غټ دیګونه چې چا خوځولی نه شو په ځای به پراته وو بس صرف به پکې شیونه ور اچولی کېده او پخېده به لګیا به داسې بادشاهي وه دا اوس څه بادشاهي نه دي چې دا کوم بادشاه جاړي لګیا دی خرچه وي نشته او ملک دی والیه دی او پلان یو ته سوال کوه بل ته سوال کوه بادشاهي خو سلیمان علیه السلام له الله ورکړی ناشنا بادشاهي ده صورت نمل کې تا واورېده هلته تیر شو مارغان هم تابع دي ورله جنات هم ورله الله تابع کړي انسانان هم تابع دي او یو حکومت یې مخې ته نه شي ټینګېدلی ملکه بلقیس پسې صرف یو خط ولېږلو بس بیا فورا حاضره شوه او ایمان یې راوړلو ځکه الله ورله ډېر رعب ورکړی سلیمان علیه السلام اوس الله فرمایي سره د دې دومره غټو غټو معجزو دته عبادت نه دی معاف شوی دومره لویه مرتبه ده خو بیا ورته الله څه وایي اعملوا آل داود عمل کوئ ای د داود علیه السلام کورنۍ شکرا د شکر کولو د الله شکر ادا کوه هر څومره چې غټ نعمتونه الله درکړي د الله شکر پې ادا کوه د الله بندګي کوه وقلیل من عبادی الشکور او لږ زما د بندګانو نه شکر ګزار دي ګوره همیشه الله رب العالمین په دې قرآن کې د لږو خلکو صفت کې ډېرو بدي بیانوي الله وایي زما لږ بندګان شکر ګزار صحابو به دعا کوله عبدالله ابن عباس به ویل یا الله ما په قلیلو بندګانو کې حساب کا یا الله په دې قلیلو کې مې حساب کا دا لږ بندګان چې ستا خوښ دي په دې کې ما وګرځوه ځکه چې ستا لږ بندګان شکر ګزار دي فلما قضینا علیه الموت اوس دلته یو بل کار وشو ذکر کوي د عجز د سلیمان علیه السلام مرګ پرې راغلی عجز ولا په دوه طریقو ذکر کوي
یو په مرګ راغلی دی، دویم دا ده چې کومې امسا ته ټیک والی دی هغه لاندې نه وی نو خوړلی را پرېوتی هم دی بیا. ګوره دې نه معلومه شوه چې ډېر غټ پیغمبر دی او ډېرې معجزې ورسره دي، خو بیا هم پې یو ځل زوال راغی. دا دنیا دغه شانته ده نو. فلما قضینا علیه الموت، نو کله چې فیصله وکړو موږ په دې سلیمان علیه السلام باندې د مرګ راوستو، ما دلهم، نو خبر ورنکړو دی جناتو ته علی موته د په مرګ باندې، الا دابة الارض، مگر یو چینجی او وینه د ځمکې، تأکل من ساعته چې خوړلی د دغه امسا، وی خوړله د امسا. نو فلما خر چې را پرېوته، نو تبینت الجن، ښکاره شو جناتو ته خپل حال، په خپل حال پوه شو چې لکه موږ په غیبو نه پوهېږو، یا خلکو ته ښکاره شو حالات د جناتو. خلکو بلکې جنات په غیبو پوهېږي، په نه پوهېږي په غیبو. مخامخ سلیمان علیه السلام ولاړ دی، ساعت یې ختلی او جناتو کې دا موږ ته ولاړ دی، ګوري راته او کار کوي لګی دی، دا منډې را منډې جوړې کړي. نو وایي دې وخت کې جنات وویلې لو کانوا یعلمون الغیبه، که چېرته وی دوی چې پوهېدلی په غیبو باندې، ما لبثو، دوی به دا وخت نه وی تېر کړی فی العذاب المهین، په دې عذاب سخت کې ذلیلونکي کې، په هغه عذاب کې سخت کارونه المهین چې ذلیلونکي. مونږ خو ځان ذلیله کړو نو ساه ختلی وه، مونږ ویل که دا تر هغه پورې وایي دی ولاړو دقه شان، او دا اصل کې ودرېدلی په مونځ باندې وایي، او دې وخت کې وایي د ده نه ساه وختله، نو امسا ورسره وه، هغه امسا باندې ټیک ولګو چې په ځان پوه شو ساره نه خیري امسا باندې ټیک ولګو، ځکه چې بیت المقدس او نور آبادین پاتې وي، کار نیمګړی و. نو الله رب العالمین دا هم غوښته چې اوس ده نه په ټیم سا والي، خو دی هم غوښته چې دا کار هم پوره شي. نو دا هغه امسا ته ټیک ولګو، دا بعد الموت دله الله یو معجزه ورکړې پس د مرګ نه، چې دا به بلکل هغه جناتو ګیندا موږ ته ګوري، هغې منډې را منډې جوړې کړي، کار کوي لګی دی. لاندې نه کله چې د دا کار پوره کېږي، دا وخت لاندې نه په دې لرګي باندې وی نه لګي که نه، د ځمکې له طرف نه د دې امسا په دې سر وی نه ولګېده، نو چا سر یې وخوړلی شي ستا امسا را پرېوته سلیمان علیه السلام. نو دغه وخت کې خلکو ته هم د جناتو حال معلوم شو، جنات خو په غیبو نه پوهېږي، مونږ خو دوی په غیبو پوهېږي، که دوی په غیبو پوهېدلی نو دونه عذاب کې به دې عذاب مهین کې به خو بیا دوی نه وي ایثار شوی، او جناتو ته هم خپل حال معلوم شو چې ګوره مونږ په غیبو باندې نه پوهېږو. لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال. اوس الله رب العالمین د سبا والا حال ذکر کوي، دا نمونه د تخویف دنیوي، انعامات ول د دوی ذکر کوي بے عذاب. معلومه شي چا باندې الله نعمتونه وکړو شکر ونه کړي، د الله بندگی توحید دا اختیار نه کړي او قیامت یې کړي، الله ورله نعمتونه په عذاب بدلوي. لقد كان لسبأ، یقینا نشته د سبا والا او د پاره فی مسکنهم د دوی په دغه اوسېدلو ځایونو کې او په کورونو کې آیة لویه نښه د الله د توحید، د الله د قدرت غټې نښې دي. دا سبا چې کوم دی دا د دې قبیلې د مشر نوم دی سبا، ځکه دې قوم ته قوم سبا وایي. سبا بن عبد الشمس بن یشجب بن یعرب بن قحطان، دا اصل کې قحطان د دې مشر نیکه دی، نو د دې نسل ته اهل سبا وایي. دا خلک چې کوم په معارب علاقه کې اوسېدل، دا اوس چې کوم دا صنعا د یمن دا مشهور ښار مرکز دی د یمن، د دې نه 3 شپو مزل باندې د دې د علاقه وه، دغلته اوسېدل، ډېر آباد او ډېر انتهایي باغونه او ښایسته آبادۍ او نعمتونه په ډېر زیات. الله فرمایي جنتانی، باغونه او دواړو اړخو ته، عن یمین ښي طرف ته، و شمال او ګس اړخ ته، ډېر اقسام باغونه. په لاره به چې ته روان وي که نه ستا نه به دې لاس ته هم باغونه او دې لاس ته هم باغونه، دا څونه ښکلې منظرې او ښایسته سینري وي چې ته د باغونو په منځ کې مزل کې، هر طرف ته باغونه او د دې په دې علاقه کې. مونږ ورته ویل کلو خورئ تاسو من رزق د رزق نه، من رزق ربکم، د رزق د خپل رب نه، د خپل رب رزق خورئ. واشکرو له، شکر کوئ د الله تعالی. بلدة طیبة، دا ښار ستاسو دی ډېر مزیدار، د مزو نه ډک دی. ورب غفور، او ستاسو رب بخښنه کوونکی دی که د الله بندګي مو کړله. بعضو روایتو کې راځي دا سبا چې کوم د ده 10 زامنو، 6 په یمن کې دی رو، 4 په شام کې دی رو، بیا د دې خپل منځ کې ځای په ځای دا پراته یو بل سره به رابطې وي، تله راتله به، او په دې لاره کې په دې منځ کې په زرګونو کلیو د دې د علاقې نه والا د شام تر اخري حده پورې او د یمن اخري حده پورې په زرګونو کلیو ده، ټول آباد ښه ښایسته مزیدار.
دی باندې چرته په شړه کې شپه نه دراغلی او دی باندې چرته په شړه کې وي غرمه نه دراغلی وروسته اوس الله ذکر کوي د دې آبادۍ نه دونه نږدې نږدې وي غرمه هم په آبادۍ کې او شپه هم په آبادۍ کې نو ټوله داسې نږدې نږدې ښارونه او ښه مېلمستیا به او رزق هسې هم ډېرو باغونه او هر چا کره میوې وي فراخه رزق الله پې دا نعمتونه کړي دي اوس الله فرمایي د دې ډېرو انعاماتو بیا د دې د باغونو باره کې مفسرین لیکي وي د دې د باغونو میوه دومره ډېره وه چې یو زنانه به یو تشه ټوکرۍ په سر کړه تشه ټوکرۍ او دې باغ کې به تلاس یو باغ ته به ننوتله او د دې باغ د دې سر نه به روانه وه راشو کول د میوو به نه و نه به د ځمکې نه راوچتولو تشه ټوکرۍ به یې په سر کړه او په دې بره ونو کې به دومره دا میوې را ځوړندې وې پخې شوې به وې چې دا زنانه به د دې باغ هغه سر ته تله ټوکرۍ به په خپله ډکه شوې وه د میوو نه پر نه به را دوړېدې داسې را غورځېدې وه دومره ډېرې میوې وې په دې باغونو کې چې بغیر د راټولولو نه او بغیر د راشو کولو نه به د زنانه په سر کومه ټوکرۍ وه به ډکه شوله د باغ د دې سر نه هغه سر ته به چې ټوکرۍ به ښایسته تازه میوونه ډکه شوې دومره پې الله دا فراخي د میوو او د رزقونو کړی وه خو فاعرضو اوس له سبب د عذاب ذکر کوي دوی اعراض وکړلو مخې واړو د الله د توحید نه نافرمانۍ یې شروع کړلې نافرمانۍ وروستو ذکر کوي اوس اعراض یې وکړو د الله د توحید نه او قیامت نه دا یې نه منل نو فارسلنا علیهم پس موږ را پرانیسته په دوی باندې سیل العرمي سیلاب د هغه بند تړلی شوي سیلاب د بند تړلی شوي سیل العرم دا اصل کې یو ډیم چې قدرتي جوړو دا څومره د غرونو د اوبه به راتلي یو ځای کې به جمع کېدل لویه کنده و یو حوض جوړو او د هغه کندې نه چې نري نري لښتي را جدا شوي ځای په دې سوري پکې و هغې نه به د مختلفو علاقو ته د اوبه دې پټو ته تللې دې باغونو ته خوړونه هم ترې روان و دا لښتي هم ترې روان و ښه مزېدار ښکلې صفا اوبه وې دغه ډیم چې کوم و د دې په دې یخ کې بعض روایتو کې راځي منګکانو لګې دي همداسې الله رب العالمین پر خطا کړ دغه ټیم چې کله راوشلې د په دې کنه ټول علاقې وله ویوړل نه کې دا باغونه وله ویوړل ارسي وله تباہ کړ دینه دا معلومیږي کوم انسانان چې د الله ر توحید نه مخ واړی او ناشکري کوي شته نعمتونه به الله اخلي والعیاذ بالله د ګناهونو ډېر ناکاره نحوست دی کنه وبدلناهم په بدل کې ورکه موږ دوی ته بجنتهم د دې باغونو په بدل کې جنتین نور قسمه باغونه څنګه باغونه مې ورکه ذواتي اکل خمط باغونه دي د میوه والا بې خوند میوې پکې دي اکل خمط هغه میوې چې خوند پکې نه بیکاره میوې هغه ورله الله رب العالمین ورکړل اکل خمط هغه مختلف چې کوم دی میوې بې خونده چې هغه انساني نه خوري بلکې چې خولې ته یې واچوي استې وغورځي بېکاره غوندې شي دا ورله الله ورکړی هغه خوږې میوې او ښایسته انعامات یې الله رب العالمین واخست و اصل او غزان الله ورکړه د غز ونې پاتې شو غز ونه کې څه پیدا بس صرف دومره ده لرګي تکوه نو لکه د نبي صلی الله علیه وسلم د مسجد منبر چې هغه د غز ځنګلي غز نه جوړو وشیء او یو قسم من صدر قلیل داغه صحرایي بیرو لګونه لګي صحرایي بیر هغه معمولی غوندې هغه جاړه چې ته جاړه بیکاره بیره چې اکرکړم نه و الله رب العالمین فرمایي دا مې ولا ورکړه وشیء لګ غوندې قسم شی کې اشاره قلت ته ده لګي مې ولا ورکړي من صدر داغه جاړو نه صحرایي جاړه قلیل هم لګي شانته وي بدا یو نیم ځای کې ورس چرته لګ یو جاړه غوندې پیدا شوی که به بیکاره غونته کې هغه بیرې به پکې وي اب هم صحیح نه وي بې خونده به وي نور انعامات کې الله ټول واخسته باغونه یې لاړ ختم شو اوس الله فرمایي ذلک جزیناهم دا سزا ورکړه موږ دوی ته بما کفرو په سبب د دې چې دوی کفر کړی و انکار یې کړی و د الله رب العالمین د توحید نه الله توحید نه انکار وکړو بس الله رب العالمین العذاب ورکړه وهل نجازي ومن بدلا نوركو دا بدلا وهل نجازي من ذلك الجزاء دسي جزاء من نوركو الا الكفور مگر ډیر نا شکر او منکر انسان تا چې منکر شي الله ولا داسي عذاب ورکي وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرا اوس د دې کلو او د آبادی نعمت ذکر کوي دا بل انعام
چې سفرونه هم په امن وکنه. یو خو طرف ته میوې وي، رزقونه ډېر زیات، بل طرف ته سفر ډېر په امن و. د یمن نه به شام طرف ته تله، هېڅ تکلیف به نه و. په دې لاره کې مختلف کلي به راتله، ابو هوا یې مزېداره وه. او بل دا ده چې ټول یو بل ټولو پیژانده، نو په دې وجه باندې د یو بل ښه مېلمستیا به یې کوله. ټول قومونه وکنه، یو بل یې پیژانده. لکه هغه زمانه کې به دا عیب ګڼلی کېده چې په یو علاقه د یو میلمه راشي، د ماسخوتن ټیم کې یا د غرمې په ټیم کې بغیر د ډوډۍ نه دې رخصت شي. دا بده خبره بیا په یو قوم کې چې دا بده خبره. دې وجې نه دې غرونو طرف ته چې لاړ شي، قبایلو طرف ته. اوس خو پکې دا لانجې او دا اپریشن یې راغی، خوند یې ولا خراب کړ. الله دې امن راولي. که نه دا ټول داسې خلک وو چې د دې زنانه هم دومره تکړه وي چې یو میلمه به په لاره تېرېدو د غرمې ټیم به وراستنولی به، که نور څه نه و هغه شمله به وله راویستله او صحابه او سکړک به وله ورکه. خو داسې به دا بده خبره به ګڼلی کېده چې د دې کلي باندې د یو میلمه تېرېږي بل کلي ته دې ځي، هغه کلي والا به بده ګڼله چې لکه ته څنګه په دې کلي راتېر شو چار باندې ډوډۍ ونه خوړله. نو دوی هم دقه شانته وو. الله فرمایي کلي نږدې نږدې وو او برکتونه مې پکې ورله ډېر اچولي او بل مزل پکې نږدې نږدې وو. وجعلنا بینهم موږ اچولي د دې په مابین کې، وبین القرى التي او په مابین د هغه کلو کې بارکنا فیها چې موږ برکتونه اچولي په هغې کې. د شام او د فلسطین ځمکه ده او د اردن. الله وایي د دې ځمکې د صنعا او د معارب او د هغه برکتونو والا ځمکه چې شام فلسطین اردن دی، د دې په مابین کې ما اچولي قرن ظاهرة، کلي یو بل ته مخامخ او ښکاره. یعنې ته به چې د یو کلي نه وتې د بل کلي آبادي به درته ښکاره شوه چې هلکه هغه بل کلی هغه دی، اوس هلته به ځو. د دې وجې نه وایي څوک به چې مزل به یې کوو نو یا به دې په یو کلي کې غرمه راتله او یا به دې شپه راتله. لکه ته به بغیر د غرمه او شپه به ستا په شړه کې نه راتله. مطلب که غرمه به د دې ځای نه روان شوې ښه په آرام باندې، هلکه دې کلي نه ځو، غرمې ډوډۍ به دې وخوړه، آرام به دې وکړو، چې تلې به ماښام له به ښایسته بل کلي کې ناست وې. بس هلته به دې شپه راغله، دلته به یې د غرمې ډوډۍ درکړه، هلته به د خلکو شپې ډوډۍ درکړه، شپه به یې هم دله درکړه. داسې یو انتهایي نعمت په دې شوی. وقدرنا فیها السیر او اندازه کړی موږ په دې کې مزل. الله مزل هم پکې په اندازه باندې و، برکت هم پکې الله اچولی، میوې، انعامات، هوا، هر څه مزیدارو او مزل پکې الله رب العالمین اچولی و. لږې لږې مزل نه بعد به بل علاقه راتلله، دا علاقې راتللې دا وایي په زرګونو څه د پاسه 4,000 مفسرین یادوي دا کلي د دوی د معارب نه واله تر هغه د اردن او د فلسطین او د شامه پورې دومره ښایسته نعمتونه الله په دوی باندې کړي. نو موږ ورته ویلي وو سیرو ګرځئ فیها په دې ښارونو کې لیالي د شپې و ایامن او د ورځې آمینین په امن باندې، امن و پکې. ځکه د هر کلي په مابین کې 8 یا 12 میله مزل و، 8 میله پس به بل کلی راتلل او بل پکې امن و غل غدو، دا تکلیفونه نو پریشانې نه. نو موږ ورته که د شپې مزل کوو که د ورځې امن کې، نو د شپې او د ورځې چې غله نه لګي په یو علاقه کې دا څومره امني. الله دوی له دا امن ورکړی. فقالو د دې ناشکرۍ ته اوس وګوره، سی ویل یا الله دا زموږ دا کلي د یو بل نه لږ لرې کوئ. ورته ګوره اوس دا اوس په خپله ځان ته خیرې کوي یو قسم، دا ګوره دا کلي دومره نږدې نږدې چې لږ لرې شي نو خبئ. فقالو نو دوی ویلې ربنا ای زموږ ربه باعد بین اسفارنا، لرې والی راوله زموږ د سفرونو په مابین کې، دا سفرونه هم لږ لرې که چې داسې نږدې نږدې نه ایله د یو کلي نه وتې نه او بل کلی راشي. د ځان ته اوس په خپله خیرې کوي داسې عجیبه خلک. الله فرمایي وظلموا انفسهم او دوی ظلم وکړو په خپلو ځانونو باندې، ناشکري وکړله په انعاماتو، مزې پې بندې شو. فجعلناهم نو موږ وګرځو دوی لره احادیث د عبرت واقعات، قصه پارینه چې ورته وایي، د قصې د عبرت مې وګرځول. الله وایي د عبرت واقعات مې وګرځول. فجعلناهم احادیث، د عبرت واقعات ته الله رب العالمین جوړ کړو. وروسته بیا د دې حالات بیانېږي چې ور هلته لاړو، دلته لاړو، دلته لاړو. دوی بیا تقسیم شوي دي په مختلفو علاقو کې. مفسرین وایي چا به چې د یو قوم د تسنس کېدو مثال ورکو نو د دوی مثال به ورکو عربو کې چې الله دې داسې تسنس کړه لکه هغه سبا والا چې الله تسنس کړه، ځکه ځان ته یې په خپله خیرې وکړو. دوی ټوکړې ټوکړې شو. ومزقناهم کل ممزق، او زرې زرې کړه موږ دوی په پوره زرې زرې کېدو باندې، مانه خواره واره شو، امن یې ختم شو، آبادین یې لرې لرې شوي، کلي وران شو، شړ شو، عذابونه راغه، بابونه ختم شو.
دی وجه نه دوی وی راولګېده اوس او خزرج دا دوه قبیلې چې د دوی کومې وې دا پکې لاړې مدینې ته ځکه نبی علیه السلام چې کله مدینې ته هجرت وکړه دا اوس او خزرج هلته وکړه دا اصل کې دغه ځای نه راغلي دي د یمن نه راغلي معارب نه سبا والا خلک دي او کم چې په دې کې غسانین چې دا دغه ته لاړ شام ته لاړ غسان قوم هلته آباد شو او دې کې قبیله د ازد چې کوم ازد لاړ عمان ته هلته آباد شو الا فریقا من المؤمنین مگر یو ډله د مؤمنانو وه چې هغه ترې بچ شو هغوی د ابلیس خبره ونه منله بلکې د انبیاو تابعداري کوله او توحید عقیده یې وه وما كان له او نو د دې ابلیس په دې خلکو باندې علیهم په دې خلکو باندې من سلطان کمزور الا منها چې هغه د دې آخرت نه فی شک په شک کې دی الله وی دا مؤمن او غیر مؤمن مې جدا کول ځکه مې په دا ابلیس مسلط وربک واستعرب على كل شيء پارسیز باندې حفیظ نگهبان دی ساتنه کوونکی دی قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله زجر مشرکانو وای اے نبی دی وای کنه چې زمونږ معبودان او باباګان دی او دربارونه دی را رسیږي زمونږ مدد کوي الله وی دی خو اختیار نه لري دی یو ذریم نه په اسمان کې او نه په ځمکه کې ذات ورته آواز وکړه قل ادعوا الذين هو زمان نبی دی مشرکان او تزیرو بل هغه کسان راو بل آواز د مدد ورته وکړه زعمتم چې ستاسو دا دعوه ده چې انهم الهه ده ګنې الهه دي تاسو دا دعوه ده چې دا الهه دي مدد کوي زه آواز ورته وکړئ من دون الله سوا د الله تعالی نه که ورته آواز وکړي که نه لا یستجیبون استجابت خو نشي کولی قبولوالی خو نشي کولی ولې ځکه لا یملکون دوی اختیار نه لري مثقال ذرة په قدر د یو ذرې د یو څیز په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې وما لهم او نشته د دوی دپاره فیهما په دې دواړو کې من شرکن کمه برخه په اسمانونو ځمکه کې برخه هم نشته وما له او نشته د الله دپاره منهم د دوی نه من ظهیر کم مددگار الله پکې د ځان دپاره د دې نیکانو نه مددګاران نه دي نیولي چې ګنې دوی به زما مدد کوي دوی وایي دا به زموږ سپارش کوي په دې ورله رد کوي الله فرمایي ولا تنفع الشفاعه او فایده نه ورکوي سفارش کول عنده د الله په نسبت باندې یعنې مشرک دپاره سفارش نشته الا لمن مگر هغه چا دپاره اذن له چې الله اجازت ورکړي د هغه په باره کې د چا په باره کې چې الله اجازت ورکړي اجازت په چا باره کې ورکړي د موحد د مؤمن او د مشرک خو سفارش نشته مشرک په باره کې الله اجازت نه کوي حتی اوس د دې ملائکو خوف ذکر کوي چې ملائک د الله رب العالمین نه یریږي الله فرمایي دا زما ملائک زما نه دونه یریږي زما د اجازت نه بغیر یو کار نشي کولی نو څرنګه به دوی سفارش وکړي او څرنګه به دوی تاسو سره مدد وکړي ځکه دوی به ویلې ملائک زموږ شفعا دي مشرکانو به ویل دا مشرکین بالملائکه باندې رد دی دوی ویل دا بنات الله دي زموږ مدد به کوي الله فرمایي حتی منه دا ملائک خو دومره خوف کوي تر دې پورې دا فزع کله چې لرې کړی شي د دوی نه غیر او ګبراهټ عن قلوبهم د دوی د زړونو نه قالو نو وایي ورته دا لاندې ملائک دې بر ورته ماذا قال ربکم څه ویل ستاسو رب قالو دا برني ملائک ورته ویل حق خبره یې وکړله دا اصل کې دې سره حدیث ملګری که نو بیا په دې پوهېږي حدیث کې داسې دي نبي علیه السلام فرمایي کله چې د بره نه وحي را روانه شي نو کوم چې بره ملائک دي او الله سره کوم نږدې دي اول د الله رب العالمین اډر او حکم هغوی ته وشي چې دا فلانې کار د داسې وشي زما حکم دی نو دې وخت کې چې کله د الله دا حکم کېږي د ملایکو باندې یو خوف راشي خاموش شي ټول د الله د یرې نه نو ډېرې یرې د لاسه دا برني ملایک چې کله حکم د الله واوري نو هغه واخلي د هغه نه نو دا لاندې ملایک د برنو ملایکو نه تپوس کوي چې رب څه وویلې ځکه دوی لا نه یې اورېدلې نو دا برني ملایک ورته د الله هغه وحي ور واوري چې الله تعالی دا ویلې حق خبره یې وکړه ځکه وحي ټوله حق ده نو الحق نه مراد څه دی حق خبره الله تعالی وکړه هغه وخت کې چې کوم وحي شوي هغه وحي بیا لاندې راځي تر دې پورې ځمکې ته راشي نو که نبي ته کېږي خو نبي ته راشي وحي پیغمبر ته او که دا نه نو یو فیصله الله کړې فیصله ځمکې ته راکوزه شي مثلا برنه الله حکم وکړي چې شابه زما اډر دی لاندې په دې پلانې علاقه زلزله راولئ زما اډر دی دلته دی سیلاب راشي په دې علاقه باندې زما حکم دی دلته دی فلانې کار وشي بس هغه اډر را روان حق خبره د الله را خبره حق نو دا لاندې ملائک
قالو نه مراد د لاندې ملائک چې کله غبرهټ ختم شي منه وحي ختم شي وحي چې څومره شروع د دې په ډونو باندې یې روانه نو چې کله هغه وحي ختم شي هغه غبرهټ هم د دې ختم شي نو د لاندې ملائک دی برو ته وایي ماذا قال ربکم څه ویلي دي ستاسو رب څه وحي وکړ قالو نو دا براني ملائک ورته الحق وحي وکړه الله د حق خبره وکړه وهو العلي الكبير او د الله پورته ذات دی لوی ذات دی قل دا دلیل عقلی اعترافي دی چې مشرکان هم د دې اعتراف کوي چاو ګور الله رب العالمین دا کارونه کوي قل ورته وایه زما نبی دی مشرکانو نه تپوس وکړه من یرزقکم څوک تاسو له رزق درکوي د اسمانونو او د ځمکې نه دی که غلی شي قل الله ته ورته وایه الله تعالی یې درکوي که نه الله رب العالمین رزق ورکوي و انا یقینا موږ او ایاکم یا تاسو چې دی وایي موږ یو شان یو که نه مشرکان هم مسلمانان موږ ټول یو شی وایي دلته الله رب العالمین جواب کوي چې نن موږ یو شان نه یو په موږ او په تاسو کې و انا یقینا موږ او ایاکم یا تاسو په موږ کې هر یو لعلی هدن یو ډله به په هدایت او فی ضلال مبین او بل ډله به په ګمراهۍ ښکاره باندې په ګمراهۍ ښکاره کې به یو شان نه یو موږ یو به موږ په هدایت او بل په ګمراهۍ کې پرته دا ما چې موږ ټول یو شان او خیر دی دا اختلافي مسلې پرېږده ټول موږ یو شان قل ورته ووایه ای زما نبي که دوی دا خبره کوي چې ته توحید ته دعوت ورکې حالات دې خراب کړه دا څه یو قسم جرم کې ته دا خلک دې ته جرم وایي که نه فساد دې جوړ کړی د دې جواب قل ورته ووایه ای زما نبي لا تسألون تاسو نه به تپوس نشي کېدی عما اجرمنا د هغه څه چې مونږ کوم جرم کړی دی یعنې که زما دا دعوت جرم وي تا نه تپوس نه کوي ما نه به الله تپوس کوي ولا نسألو موږ نه به تپوس نشي کېدی عما تعملون د هغه عملونو چې کوم تاسو کوئ قل یجمع بیننا اوس د قیامت تذکره ده ورته الله به فیصله کوي که نه قل ورته ووایه ای زما نبي یجمع بیننا الله به جمعوالی وکړي زموږ منځ کې ربنا زموږ رب موږ به الله را جمع کړي ثم يفتح بیننا بیا به الله فیصله وکړي زموږ منځ کې بالحق په حق باندې وهو الفتاح العلیم او دا الله ډېر ښه فیصله کوونکی پوهه ذات دی قل اروني الذين بل طریقه د تعلیم دا طرق التعلیم دا قل سره ټولې نبی علیه السلام ته الله د دعوت طریقې دې کې رد دی د شرک قل ورته ووایه ای زما نبي اروني الذين وخای ماته کمال د هغه کسانو الحقتم به چې تاسو د الله سره پیوس کړي او یو ځای کړي دي شرکاء چې تاسو د الله سره شریکان کړي دي دوی ساجت پوره کولی شي ستاسو که څه حاجت تاسو پوره کولی شي ماته وښایه که نه اروني رؤیت قلبي مراد دی په معنا د علم یعنې تاسو ته د دې خبرې علم شته یا رؤیت بصري چې ماته وښایه هغه کسان منه کمال د هغوی راته وښایه چې کوم تاسو د الله سره شریکان کړي دي کله اچرې داسې نشي کېدلی منه دی حاجت روا نه دي بل هو الله بلکې دغه الله چې دی العزیز الحکیم غالب دی حکمتون والا ذات دی ټول کارونه هغه کوي زورور دی حکمتون والا دی هر کار کې حکمت وما ارسلناک اوس د نبي صلی الله علیه وسلم اثبات د رسالت ځکه دی و دی توحید نه هم انکار کو د نبی علیه السلام رسالت نه هم انکار کو وما ارسلناک او ته موږ نه رالیږلی زما نبي الا کافة للناس مگر ټولو خلکو ته بشیرا زیره ورکوونکی و نذیره او یره ورکوونکی ولکن اکثر الناس لیکن ډېر د خلکو نه پوهېږي ویقولون وایي دوی په طریقه د اعتراض کله وایي دا وعده د قیامت ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني قل ورته ووایه زما نبي لکم ستاسو دپاره میعاد یوم نیټه مقرر ده د یو ورځ خو شته لا تستأخرون نه به وروسته کېږئ تاسو عنه د هغې نه ساعتن یو ساعت ولا تستقدمون او نه تاسو مخکې کېدی شئ یا خو د مرګ ورځ ده یا د عذاب یا د قیامت درې قوله دي وقال الذين كفروا بل زجر په انکار د قرآن ځکه مونږ دې صورت کې به دا مسله وي چې دې قرآن نه انکار کوي اثبات د قرآن کوي الله چې دا حق کتاب وقال الذين كفروا اي کافران لن نؤمن بهذا القرآن مونږ یې چرې ایمان نه راوړو په دې قرآن باندې ولا بالذي ونپاغه کتابونو باندې بین یدیه چې د نه مخکې دي وایي مخکنیم نه منو دام نه منو نعوذ بالله تورات انجیل نه ورپسې انکار الله فرمایي دی دا د انکار خبرې کوي غټې غټې خو د دې حالت کې د هغه وخت کې ولیدو چې د رب مخې ته کله ودرېږي نو هغه ذکر کوي ولو ترى او که ته وینې لیدونکي اذ الظالمون په هغه وخت دا ظالمان موقوفون دي به ودرولی شي عند ربهم د خپل رب مخې ته د لو جزا حذف ته منه لرأیت امرا عظیما ته به وینې یو ډېر هیبتي منظر ډېر هیبتناک حالت به وینې
څنګه حالت به يرجع بعضهم واپس به ګرځي بعض دوی لا بعض بعض ته القول خبرین جوابونه یو بل ته جوابونه ورکوي او د دې کشرانو د مشرانو جګړه بشي الله به جګړه واچي نو تفصیل د يرجع کوي يقول الذين وايبا كسان استضعفوا جغي کمزوري ګڼلې شوی کشران للذين استكبروا كسان تبوي چې کوم لوی کړي وا د دې مشرانو لیډران او د دې پیران مشران دی وو ته دا کشران لولا انتم کتا سن لكنا مؤمنين خامخاوي به مؤمنان موږ په توحید قبول کړی و ایمان پر رسول په قران دا موږ راوړی و په آخرت تاسو ظالمانو پرې نه خو هغه وو ته پکارش قال الذين استكبروا او به ورته کسان چې لوی کړي ول الذين استضعفوا هغه کسانو ته چې کمزوري کړل شوی نه کشرانو ته انحنو صددناكم اي موږ تاسو په زور باندې کړی وای عن الهدى د هدایتنا بعد اذ جاءكم پس د دینه چراغ له تاسو ته د هدایت ولما در کې پړې شولې اوس چې منی کړې مې په خپل راتلی زما خواله بل کنتم بل کې تاسو وای مجرمان نو په دې کې ورته دا کشران بیره پقار شي وقال الذين استضعفوا وبويا كسان كمزوري غنل شيو كشران للذين استكبروا دي مشران تبوي بل مكر الليل بلکې منګه من کړی استاد هغه مکرونو دعوتونو د شپې او نهار او د ورځې اذ تأمروننا پاغو کې چې تاسو به مونږ ته امرونه او بیانونه کول ان نکفر بالله د دې خبرې چې موږ انکار وکړو د الله د توحیدنا ونجعل له او موږ وګرځو د الله لپاره اندادن شریکان ولتاسو باندې راتلې د شپې او د ورځې دا مکر بم جوړ کړه منه د حق مقابله مکر د شپې او د ورځې دعوتونه بم کول او موږ ته ویل چې دا خلک خراب خلک دي دا باباګان نه مني اولیاء نه مني دا شرک خبرې به مراته خودلې ظالمانو هغه حق پرست خلک مراته بد کړه چې دا خو ابيان دی او دادي او چې کوم تاسو ظالمانو خپل شرک مراته خکړل تاسو موږ ته دا ویل چې موږ انکار وکړو د الله ر توحید نه نکفر بالله او موږ د الله لپاره انداد او شریکان جوړ کو چې پلاني بابا له دا ور خبر کړی دا غلې دا ور کړی غلې دا ور کړی واسر الندامتا او خکاره به کې دوی خپېمانتیا اثر پټه به کې خپېمانتیا د ازدادو نه دي دوړه معنی دي پکې او پټه به کې دوی خپېمانتیا لما او العذاب کله چې ویني دوی عذاب لرا وجعلنا الاغلال ومن بواچو توقنا في عناق الذين كفروا پسټونو دا کسانو کې چې کفر کړي هل یو جزاونا دیله بدل نور کول کېږي الا ما كانوا يعملون مگر دا عملونه چې کوم دوی کول دې عمل بدلو ملاوش سټونو کې ورته الله توقنا ورواچ وما ارسلنا في قريه وصلوا نبي هر کلی ته رسول لګلې دي هغه مست خلق به انکار وکړو او به په عذاب را لګلې دي وما ارسلنا من ندي لګلې في قريه په یو کلی کې من نذير کم ير ور کون کې پیغمبر الا قال مترفوها مگر ویل به غبد مست خلق دا کلی ان بما ارسلتم يقينا من پاغه سبانه چې تاسو را لګلې شوی به پاغه مسله باندې کافرون موږ د دین منکر موږ در سره دا نه مانو موږ انکار پیغمبران خبر به نه منل وقالو باطل استدلال ته ګوره وقالو دی مشرکان بداویل د پیغمبرانو په مقابل کې نحنو اکثر اموالا مونږ ډیرو په اعتبار د مالونو او اولادونو په اعتبار د اولاد وما نحنو بمعذبین او نه مونږ عذاب را کړی شوی سمانه دا ډیر مالونو او بچی د ځان د حقانیت دلیل ګڼلو حالانکه دا د حقانیت دلیل نه دی دی به داسې ګمان کوو چې کومه د الله بدی شوی دا دونه مالی ولې راکوه دا دونه بچی ولې راکول خو چې دا دونه ډیر مالونه او بچی راکړي موږ د الله خوښ یو ځکه به ویل زازا عذاب نشته دی موږ الله ته ډیر ګران یو څونه ډیر مالونه اولاد راکړي قول ورته وای نبی دا خو زما د رب خوښه ده چاله رزق ډیر ورکوي چاله لږ په دې باطل او حق نه معلومیږي دا څه د حقانیت دلیل نه دی چا سره مال ډیر دی دا په حق دی او چا سره مال کم دی دا په باطل دی نه دا غلطه خبره ده دا د الله خوښه ده بس کافر او الله ول ډیر مال ورکي او مؤمن الله په فاقه او تکلیفونه راوړي قل ورته وای زما نبی ان ربي یقینا زما رب چې دی یبسط الرزق فراخي رزق لمن يشاء او د چا د پاره چې غواړي کافر او الله ول رزق ډیر ورکي ويقدر الله تنګي رزق د چا د پاره چې غواړي ولكن اکثر الناس لیکن ډیر د خلکو نه لا يعلمون غوینه پويږي مانځنه بعد ان شاء الله درس لګوي سبحانك